الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر. الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى ما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. زما ګرانو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مخکې مونږ 15 درسونه د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم په سلسله کې وړاندې کړي وو چې په اول درس کې مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم لازمی صفات چې و صفات هغه وړاندې کړه. په دویم درس کې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم مقام، مرتبه، درجه، مناقب وړاندې کړه. په دریم درس کې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم وظیفې او دندې تشریح کړې. او په څلورم درس کې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم حقوق په امت باندې او په انسانانو باندې وړاندې کړه. او په پنځم درس کې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نسب په سلسله کې د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام حالات بیان کړه تر یو ځای پورې. نن ان شاء الله شپږم درس موږ وړاندې کوو چې په دې کې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نسب باقی برخه چې د اسماعیل علیه السلام د اولادې نه شروع کیږي اب ان شاء الله وړاندې کوو. موږ مخکې درس کې دا ویلې چې حضرت سیدنا اسماعیل علیه السلام د مزاد بن عمر د لور سیده سره نکاح وکړه او د دې نکاح نه الله پاک دته اولادونه ورکړه. په دې اولادونو کې 12 نارینه اولاد او یو جلی وه، بشامت نومېدله. بشامت خپل وراره عیسو ته ورکړه او د باقي اولادونه نارینه چې کوم یو دا په داخل د مکه کې ترې وخته پورې اوسېدل. په دې کې 2 زامن ډېر مشهور پاتې شوي دي او د هغې سلسله نسب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیا داسې پورته دي. نو یو نابت او بل قیدار. دا نابت او قیدار، ځینې وایي چې نابت مشر و، ځینې وایي چې قیدار مشر و. په هر صورت دواړو کې یو پکې مشر و. دا قیدار چې کوم یو دی دغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نیکه کېږي، یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نسب چې کوم یو دی دا قیدار ته رسېږي. مخکې موږ درس کې ویلې چې اسماعیل علیه السلام د 140 کلونو په عمر باندې وفات شو او د ده د وفات نه وروسته بیا دا 2 زامنو ته په نوبت باندې مشري ورسېدله. د ټولې مکې معظمې مشري او سرداري د دوی په لاس کې وه. خو چې کله دا 2 وفات شو، د دوی د وفات نه بعد د دوی ماخیل چې کوم یو بني جرهم هغوی په دې ځای کې ملکۍ او پر سرداري او په دې مشري باندې قبضه وکړه. موږ او تاسو په اصطلاح باندې یو کودتا غوندې وشو او د سرداري او مشري ته نه د خلکو ونیوله. د اسماعیل علیه السلام اولادې ځکه مخالفت ونه کوي. یو خو دا خلک ماخیل وو او دویمه خبر دا و چې د حرم و په حرم کې لاس اچول دا ناروا دي. نو ځکه دوی ځان غلی کړ او بني جرهم راغله بس ملکي او خاني د دې منطقې ونیوله او بس سرداري د دې داخل شول. بیا دا سلسله تر ډېر زیاته وخته پورې روانه وه. خو څومره چې د نبوت د زمانې نه خلک لرې کېدل، دغسې به د خلکو کې تغیرات او تبدیلات راتله او د دین او د شریعت نه د خلکو لرېوالی زیاتېدلو. لکه دا اوس موږ او تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې نه چې لږ لرې شوي په موږ او تاسو کې ډېر شیان داسې راغلي چې هغه د دین سره هېڅ تعلق نه لري خو موږ او تاسو دین بولو. ډېر شیان داسې دي چې موږ او تاسو په دین کې شته خو موږ او تاسو د دود او رواج او د کلتور او د پناه باندې بس هغې ته شا کوو او مخکې دا د نبوت د زمانې نه څومره چې دا خلک لرې کېږي هغو نه تغیرات او تبدیلات پکې راشي. نو دغسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې نه مخکې چې کوم یو د دوی نیکونه او د نبوت د زمانې نه فاصله زیاته شوه. نو ورو ورو په دوی کې هم د شریعت نه هغه د اسماعیل علیه السلام کوم شریعت، ابراهیم علیه السلام چې د هغې نه خلک ورځ په ورځ لرې کېده، یو عمل یې همداسې ورو ورو پرېښودلو. په دې منځ کې دوی کې خرابی راغی او خرابی تر دې ځایه پورې راغی چې د شریعت نه ورو په ورو وړاندې تله. یو وخت داسې راغی چې حتی
زناګانې او قمار او پلانکې او دا شیان بد عمل چې کو دا عام رواج شو په خلکو کې. نو یو وخت کې د اسماعیل علیه السلام د خاندان چې کوم یو پاتې خلک وو هغوی هغه ته ورغله دې بني جرهم خلکو ته کېناسته ورته عذر یې ورکړ ورته ویل چې ګورې تاسو په دې مکه معظمه کې خو د الله پاک د اسماعیل علیه السلام د ابراهیم علیه السلام په دې پلاس باندې په دې کې بیت الله کې او دا بیت الله صرف د دې په خاطر جوړ شوی دی چې موږ او تاسو د الله عز وجل عبادت وکړو دلته د وحدانیت او د توحید کوم دین چې دی هغه باید دایمي. خو تاسو کومې خواته روان یې؟ هغه شریعت چې اسماعیل علیه السلام ابراهیم علیه السلام راوړی تاسو هغه پرېښی بلې خواته روان یې. دا خبرې ورته وکړې خو دوی یې ونه منله. د مکې معظمې په شاوخوا کې د بنو خزاعه په نامه باندې یو قبیله اوسېدله چې دا هم اصلا د یمن نه راغلي وو، دوی هم عرب وو. دوی په اطراف کې اوسېدل، دا هم تر دې وخته پورې ښه خلک وو. نو دوی هم د اسماعیل علیه السلام د خاندان سره او د کورنۍ سره یو ځای شو. دواړو په ګډه بنو جرهم ته عذر زارۍ وکړې، جرګې ورسره وکړې، هغه یې ورسره وکړه چې ګورې تاسو د اعمالو نه واوړئ، د دې بدو کارونه واوړئ او د الله عز وجل کوم شریعت چې دلته اسماعیل علیه السلام ابراهیم علیه السلام راوړی و د همغې پابند اوسئ. تاسو ولې داسې یو طریقه اختیار کړې ده؟ نو په دې خاطر باندې د جرګې هغوی ونه منله. هغوی په خپله سرکشۍ کې په خپل هغه کې بس هېڅ دا خبره ذهن ته نه تله چې شریعت هم لا یو دونه به پکې پابندیانې دونه به سختیانې وکړي. خو په هر صورت باندې بالاخره د خلکو بني جرهم ته دواړو اسماعیل علیه السلام کورنۍ او خاندان او د خپله د بنو خزاعه چې کوم یو قبیله وه د دواړو بني جرهم ته وخت ورکړي چې تر دونه وخته پورې که تاسو ځانونه اصلاح نه کوئ نو موږ ستاسو په خلاف باندې بیا د زور نه کار اخلو. هغې خلکو ونه منلو. حتی د سیرت په کتابونو کې یو خبره راځي او بی بی عایشې رضی الله عنها دا روایت را نقل شوی دی، وایي چې د مکې خلکو د حرم خلکو به د ځان سره د دې ځای تیږې وړلې او اطراف ته، او چې کله به سفر ته تله نو په دا لاره کې به د حرم د تیږو احترام کولو، دې ته به عزت کولو، دې نه به کله طوافونه کول. دغسې ورو ورو د کفر او د شرک او د بت پرستي ورو ورو په دغه طریقه باندې وړاندې لاړه. یو وخت کې داسې وخت راغی د بني جرهم د قبیلې نه چې یو هلک او یو جلۍ په خپله په داخل د بیت الله شریف کې بدکاري وکړه، زنا وکړله او الله عز وجل د خپل بیت الله د احترام په دود باندې بس هغه دواړو نه تیږې جوړې کړلې، بس بالکل هغه وچکلک شو، عمل ته ځای په ځای ودرېده. نو دا خبره هم هلته خلکو ته ثابته شوه چې ګوره د بیت الله شریف چې څوک بې احترامي او بې عزتي کوي هغه دغسې مشکلاتو سره مخامخ کي. خو سره د دې هم بنو جرهم دې ته قانع نه شو. تاریخونه یو مسله لیکلې ده چې دا تقریبا د قبل الميلاد په حساب باندې یا د قاو په حساب باندې یا د کلونو په حساب باندې که موږ حساب کو نو د بني جرهم د هغې وخت نه چې د اسماعیل علیه السلام د اولادین ملکي او سرداري او مشري ونیول تقریبا داسې 1500 کاله دوی په داخل د مکه کې اوسېدل او په همدغه ورو ورو زیاتېدل. نو په دې وخت کې چې کله د دوی سرکشي او د دوی طغیان ډېر زیات شو نو د اسماعیل علیه السلام خاندان او د بنو خزاعه خلک دا سره یو ځای شو او د بنو جرهم په خلاف زور نه کار واخیستو. ورته ویل چې بس نو دلته تاسو په دې حرم کې چې د الله پاک د حرمت ځای دی او دلته د احترام او درناوي ځای دی او تاسو په دې ځای کې داسې بدکاري کوئ. نو بس د هغې په خلاف زور نه کار واخیستو. چې کله زور جنگ شروع شو نو د ورځې به جنگ وشو دا خلک د بنو جرهم خلک چې وو د ماتې او شکست یې خوړلو. نو ماښام تیاره چې شوه طبیعي خبره ده په هغې وخت کې د شپې جنګونه به نه کېده نو د خلکو بني خزاعه او د اسماعیل علیه السلام خاندان چې دی د شپې ماښام نه وروسته جنګ بند کړه. نو دا بني جرهم راغله دوی په خپل منځونو کې مصلحت سره وکړه چې زور خو نه رسېږي راځئ په دې شپه کې وځو. نو چې شپه کې وځو نو یو کار یې ډېر بد کار یې وکړ. هغه دا و چې دغه تر اوسه پورې چې کوم مخکې چینه وه بیا کوی ته نه جوړ شو د زمزم اوبونه. نو دا د بیت الله شریف په داخل کې چې کوم خلکو نظرونه او نظرانې ورکړې وې سمالونه او حتی د سرو زرو سید ستوري او څه شیان پکې وه هغه یې ټول راواخیسته په دې کوی کې د بای زمزم په دې کوی کې واچول او بیا د هغې نه وروسته تیږې او شګې او خټې او دا شیان راواخیسته یې ټوله ډکه کړه او داسې بالکل د ځمکې سره داسې برابره شوله چې هېڅ چا تصور ونه کړو چې دلته چینه شته دلته هم کوم وخت کې اوبه وي. او چې کله دوی په شپه چې دا کار وکړي د هغې نه وروسته څه شیان چې لرل هغه د ځان سره واخیسته او پټ په یو طرف باندې د مکې معظمې نه ووته. سهار چې شو
خلک چې هغه ته راوړاندې شو بني خزاعه او د اسماعیل علیه السلام خاندان ګوري چې څوک هم نشته او زمزم ابي زمزم یې بالکل ختم کړی دی، بالکل یې هغه کړی، هېڅ درک هم نه لګېدل. نو بس بدې نه وروسته بني خزاعه قبیله راغله او د مکې معظمې سرداري ونیوله. عمر بن لوحی په نامه باندې په دوی کې یو ډېر غټ سرمایه‌دار، ډېر غټ شتمن، ډېر غټ مالدار سړی پکې موجود و او دا دوی سردار هم و، مشر هم او ډېر زیات سخي انسان و. د په باره کې راځي چې د به د هر کال د حج په موسم کې لس زره اوښان د حلالول او دا پې خیراتول او 10,000 جامې او دا چپنې او دا شیان مې د خلکو ته ورکولې، د حاجیانو ته چې کوم خلک نه ډېر زیات مشهور شو. به د طبیعي خبره دا ده چې د سخاوت چې دا ډېر غټ هغه لري. نو دی داسې درجې ته ورسېد، ده ته به یې مطاع ویلې. مطاع چاته ویل کېږي چې بالکل هر سړی اطاعت کوي. نو داسې درجې ته دی ورسېدو، ډېر غټ هغه ده. نو دی چې کله دی سردار شو، مشر شو، نو دوی خو ښه خلک و، ځکه چې دوی په دې خاطر راغلي وو چې بني جرهم د بدکارۍ او د بلارۍ نه وساتي. خو قسمت خبره دا وه چې ورو ورو دوی هم د نبوت د زمانې نه خو ډېر لرې شوي وو، په دوی کې ورو ورو مشکلات راغله. وایي چې خپله هغه چې کوم یو عمر بن لوحی دا خو ډېر مشر سردار سړی و او خلکو مطاع و، ډېر زیات سخي و، خیرات ورکوونکی سړی و، نو خلکو ډېر زیات خبره منله. د په باره کې د سیرت کتابونو یو روایت راخستی دی، وایي چې یو ځل دی په بیت الله شریف نه طواف کولو، چې طواف یې کولو نو هغه لبیک چې کوم یو ویل کېږي تلبیه چې هغې ته وایي لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک، دغه دې ته تلبیه وایي. دا چې موږ او تاسو په هغه کې واجب ده، دا به خامخا حاجیان صاحبان وایي. نو دا تلبیه چې ویلې نو شیطان د انسان په شکل کې ورته راغی او ورته ویلې چې ګوره که ته د تلبیه کې لږ تغییر راولې، ځکه داسې اشخاص هم شته، داسې ذوات هم شته چې هغوی ته اختیار شته دی او لږ پکې تغییر په دې هغې کې راوله. نو د عمر بن لوحی داسې ډېر برګ ورته وکتل چې ته څنګه دا خبره کوې، دا خو اسماعیل علیه السلام د ابراهیم علیه السلام نه چې کومه تلبیه مونږ ته پاتې شوې دا خو همغه تلبیه ده، ته څنګه به دې کې د تغییر خواهش کوې چې دې کې تغییر راوله او دې کې لږ هغه راوله زیاتوالی او کموالی راوله. نو شیطان پوه شو چې ولا دا خبره خو دا سړی نه مني او که بده پرې ولګېده نو بس ځان یې غلی کړ، چې ځان یې غلی کړ بس لرې شو. بله ورځ بیا ورته راغی، بیا ورته ویل چې ګوره ما خو بله ورځ هم خبره درته وکړه، په دې دنیا کې په دې هغه کې داسې اشخاص شته، داسې ذوات شته چې هغوی ته الله په اختیارات ورکړي دي، هغوی څه موږ او تاسو د خلکو خبره برخه لري په دې د کائناتو په تدبیر او په تنظیم کې. نو ته داسې وکړه په دې تلبیه کې داسې تغییر راوله چې ای الله مونږ تا ته حاضر یو، لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک. دا وایه خو داسې وایه ورسره چې هغه خلکو ته هم لبیک وایي چې کوم یو تا هغوی ته اختیار ورکړی، تا څه برخه ورکړې په دې خپل خدایۍ څه حصه کې، لکه عیسایت چې وایي چې عیسی علیه السلام سره شریک دی، یهودیان چې وایي عزیر علیه السلام، دغسې یو شک یې په دې ده ته په دې هغه کې واچول. نو ده چې چورت ویله چې دا بده خبره نه ده چې بس مونږ وایو چې هغه چا چې چاته برخه ورکړې په دې کائناتو کې نه ادم پکې شریکي نو څه پروا کوي. خو دی خو نه پوهې په دې باندې چې اصلا د ابلیس او د شیطان څه مسله ده دلته څه خبره دلته مد نظر ده. نو په دې خاطر باندې بس دا شی تلبیه کې تغییر راغی. د اسماعیل علیه السلام په شریعت او په دین کې چې لومړی تغییر راغی هغه همدغه د تلبیه تغییر و چې په دې کې راغی. دا شروع شوی دی ځنه ورو ورو همداسې راتله. د دې نه وروسته د عمر بن لوحی په باره کې د سیرت کتابونو روایت راخستی دی چې عمر بن لوحی یو ځل شام ته په سفر لاړلو. هلته چې په سفر کله لاړو نو هلته په شام کې خلک بت پرستان و، د بعل په نامه باندې ډېر مشهور بت تېر شوی هلته په شام کې. نور بتان هم ډېر موجود و. نو دې دپاره خاص دلالان موجود و چې دې صفتونه به خلکو ته بیانول چې دا خپل شیان خلک باندې ومني او خرڅ کړي. لکه دلته په مارکیټونو کې په منډیو کې چې کوم خلک څه شیان لري د هغې دومره صفت سړي ته کله کله بیان کړي چې سړی وایي چې بس هسې پیسې پرې ورکوه او شی اخله. نو دوی هم داسې کوو. نو د عمر بن لوحی په وړاندې باندې د خلکو د بوتانو ډېرو زیات صفت وکړي، پیسې ورکوي، اولاد ورکوي، مال ورکوي، دارایي ورکوي، باران کوي، فصلونه شنه کوي. خو چې څه نخرې وې ټولې بس وویلې خلکو ته. نو دوی ویلې چې دا څونه حکمت والا شی دی، دومره چې غټ هغه د قدرمن شی دی، قدر وړ شی دی، دا خو اخیستل پکار دي. نو خلکو ته ورته ویلې چې یو دانه په دې بوتانو کې ماته هم راکړئ، زه هم مکې ته یوسم چې دونه غټې غټې فایدې او ګټې لري. نو دا خو هسې موږ محروم دی نه پاتې یو. بس د هغې ځای نه پوخ باندې راسور کړي.
نو هغه بوت چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زندګۍ کې په مکه کې موجود و غټ بوت هغه د هبل په نامه چې یاد دغه بوت همدغه هبل و چې عمرو بن لهی د ځان سره د شام نه راوړو مکې معظمې ته او دلته نسب کې. نو اولین ځل بت پرستی او شرک دا د عمرو بن لهی په واسطه باندې مکې معظمې ته راوړل شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په بخاری شریف کې روایت امام بخاری را نقل کړی دی چې وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما په خوب کې ولیدل د انبیا علیه السلام خوب چې دا د وحی یو قسم دی. ما په خوب کې ولیدل چې عمرو بن لهی په جهنم کې په اور کې پروت دی او د خپلې کلمې په اطراف کې داسې راګرځي راڅرخېږي داسې ورنه تاویږي په منځ کې کلمې په اور کې پرتې دي. وجه دا چې اولین سړی همدا و چې بت پرستی او شرک مکې معظمې ته راوستل. نو دا ابتدا شو دغه چې د ابراهیم علیه السلام د اسماعیل علیه السلام کوم حقیقي د توحید دین چې کوم یو او شریعت هغه په بت پرستی او په شرک باندې اخته کو او د دې نه وروسته قومونو قبایل مختلفو خلکو به ځان ته ارسړي سردار او ملک او خان ورو بس ځان ته بوتان به جوړول او په بیت الله شریف کې به کوخدل. ځکه نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک زندګۍ په وخت کې 360 بوتان په بیت الله شریف او په مکه معظمه کې موجود وو چې مختلفو قبایل به دغه عبادت کول. نو دغه چې دا شرک بت پرستی ډیره رانه نوته. دغه چې په دې دین کې ورو تغیرات او تبدیلات پکې راتله چې څه خوخه و چې کله دا دروازه پرانستل شي په دین کې د بدعاتو او د تحریف نو بیا خامخا خلک پکې کوي. نو ځکه هغه دین او هغه شریعت چې ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام مکې ته راوړی هغه د تحریف سره مخامخ شو د تبدیلی سره مخامخ شو. نوي شیان خلکو د ځانه پکې وکړل او د دې بوتانو عبادت به کولو چې بس دا بوتان دا شفیعان دي موږ ته شفاعت کوي او موږ ته اولاد را کوي موږ ته دا کوي دا کارونه کوي. نو بیا به ډېر اکول په دې خاطر باندې دا شی دلته راننوتل مکې معظمې په خلکو کې تر څو چې عمرو بن لهی ژوندی و. نو دا خلکو یې د اطاعت کوو ځکه مخکې ویل چې لزر او خانه په یو حج موسم کې د حلالول حاجانو ته به ورکول او لزر جوړې جامې او د خولي او د شیان به خلکو ته ورکول. ډېره غټه خبره او دومره غټه قرباني وایي چې د 1 لک د 1.5 لک تعداد باندې د وخان لرل او دا بچیان زګي بس دا د ډېر ورکول په استلا سر سخاوت او خیرات به ورکول. نو ترڅو چې د ژوندۍ او د دې هم دې لپاره د دې لارې کې کار کول. بیا وروسته د مرګ نه بعد هم د سلسله روانه وه. موږ تاسو مخکې اشاره به کړې کېدای شي چې د اسماعیل علیه السلام د سیده بیبي سیده چې دا د مزاز بن عمرو جرهمي لور وه او هغه د قوم سردار و د هغه لور نکاح ورسره وکړه. د هغې نه وروسته د اسماعیل علیه السلام 12 زامن پیدا شول او په 12 زامنو کې یو لور هم وه هغه بشارت نومېدله او هغه خپل وراره ته عیس ته ورکړله د اسحاق علیه السلام زوی و او دا باقي 12 زامن چې و دا په مکه کې اوسېدل په اول وختو کې. مشر زوی ځینې کتابونو نابت لیکلی ځینې قیدار لیکلی ځینې نابت مخکې کړی ځینې وروسته کړی خو نابت مشر شو. بیا د هغې نه وروسته دویم زوی قیدار مشر شو. دغه قیدار چې کوم یو دی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نیکه دی یعنی په نیکونو کې یو نیکه قیدار دی. قیدار بن اسماعیل علیه السلام بن ابراهیم علیه السلام دا قیدار دی رسول الله نسب سلسله قیدار ته رسېږي. قیدار نه اسماعیل علیه السلام ابراهیم علیه السلام ته رسېږي. نو د دې د نابت او د قیدار نه مخکې چې بني جرهم دلته زیاپه شوه او دلته راغله نو بیا هغه غلطي او څه مشکلات چې پکې پیدا شو په خاطر باندې بني خزاعه او د اسماعیل علیه السلام اولاد د هغوی سره مخالفت شروع کړي استیاغ کړ. د قیدار په اولاده کې د سیرت کتابونو د نصاب کتابونو چې کوم روایت را نقل کړي دي هغې کې دا دی چې زنو 13 نسله لیکلي 13 نیکونه د عدنان نه نیولې تر اسماعیل علیه السلام پورې 13 نیکونه ځینې 15 ځینې 14 ځینې 40 ځینې 15 نیکونه لیکلي دي چې دومره نیکونه دوی په منځ کې تیر شي. خو په دې نسب سلسله کې د عدنان په نامه باندې سړی پیدا شو چې د عدناني قبایلو نیکه بلل کېږي. په جزیرة العرب کې 2 غټ عربي قومونه وو یو ته عدنان به ویل بل ته به قحطان ویل. قحطاني چې کوم یو دی دا د قحطان اولاده ده په یمن او په دې منطقو کې شاوخوا اوسېدل او حتی تر شام غسان او دې منطقو کې د مدینه منوره کې چې اوس او خزرج
هغه دوه غټې قبیلې اوسېدل، هغه هم د قحطاني و، د قحطان ځکه هغوی هم د یمن نه راغلي وو. او عدناني قبایل چې کوم دا د مکې معظمې په شاوخوا کې منطقو کې اوسېدل، دې ته به عدناني ویل. دغه عدنان چې کوم یو دی دا د اسماعیل علیه السلام د زوی د قیدار د نسل نه پیدا شوی دی عدنان. د عدنان نه بیا نیولې تر رسول الله صلی الله علیه وسلم فکس یو یشت پوسټ موجود دی، یو ویشت نیکونه رسول الله صلی الله علیه وسلم نسب صلی الله علیه وسلم عدنان پورې رسیږي. په بخاري کې یو باب د دې باره کې ښودل شوی دی، نسب النبي صلی الله علیه وسلم. نو دا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عدنان بن قصي بن کلاب بن مرة داسې پورته پسې ځي دا تر عدنان پورې یو ویشت نیکونه دا ثابت دي. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله پوښتنه وشوه نو هغه هم د خپل نسب سلسله چې بیانوله نو هغه به تر عدنان پورې رسوله. د عدنان پورته به چې شوه نو بیا به ویل چې کذب النسابون، دا نصاب خاوندان چې کوم دا غلط شوي دي، په دې ځای کې هغوی نه غلطي شوې ده چې کله 10 کله 40 کله 50 داسې ذات تو کم حسابوي. په هر صورت باندې هغه داسې ثابت هغه نه دی، نسب نه دی. خو دا تر 21 نیکه پورې دا بالکل نوم په نوم باندې ثابت دی چې دغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نیکونه دي. نو په دې سلسله کې د عدنان زوی معد نومېدلو. دا معد چې کوم یو د حضرت ارمیا علیه السلام چې د اسحاق علیه السلام په سلسله کې یا د بني اسرائیلو په سلسله کې تیر شوی د تر عیسی علیه السلام دا سلسله چې کوم یو ده، په دې کې یو پیغمبر د الله عز وجل په فلسطین او شام د منطقو کې تیر شوی حضرت ارمیا علیه السلام. دا ارمیا علیه السلام چې کوم یو د په زمانه کې دا معد په مکه معظمه کې د عدنان زوی اوسېدلو، دا د خلکو په اصطلاح سره د قوم سردار او مشر. نو الله عز وجل حضرت ارمیا علیه السلام ته وحی وکړله چې ته لاړ شه براق در سره ویسه او هغه راوله معد راوله، ځکه دا د نبي اخر زمان نیکه دی چې دا ضایع نشي. نو په روایتو کې وایي چې دا معد ارمیا علیه السلام ځان سره په براق باندې سور کې او ځان سره بوتل فلسطین ته. هغه وجه دا وه چې په دې وخت کې د عراق د خوانه یا د ایران د خوانه د حملې خطره او په مکه معظمه باندې چې دا خلک ونه نشي. نو چې کله دا خطره ختمه شوه بیا معد بیرته مکې معظمې ته حضرت ارمیا علیه السلام بیرته راوستلو. دلته ځای په دغه کې د په اولاده کې به یو سړی پیدا شو د فهر بن مالک په نامه باندې. دغه فهر بن مالک د قریش په نامه باندې مشهور شو. مونږ تاسو قریشي وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته. دا قریش دا غټ قوم و، دا یو قبیله نه و بلکې ډېرې قبیلې پکې وې. نو دا فهر بن مالک د معد یا د عدنان په نسل کې پیدا شوی او بیا د قریش په نامه مشهور شو. د قریش په باره کې داسې هغه راځي چې سوداګر معنا ورکوي یا د ډېر ښایسته معنا ورکوي یا د جمع کوونکي معنا ورکوي. په هر صورت باندې کېدای چې دا سړی هم سوداګر و، ځکه د هغوی خلکو عام وظیفه هم دا وه، ښایسته به هم او خلک به هم په ده باندې راټولېدل. نو دا ټول شیان پکې کېدای شي دا ټول پکې مطرحي. خو د قریشو سلسله د دغه ځای نه شروع کېږي، فهر بن مالک نه. نو دا وروسته بیا همداسې دا څونه قبیلې چې بني امیه او بني هاشم او بني عدي او بني وائل او پلانکې چې تیر شي دا ټول د همدغه د قریش د نسل لاندې پېژنده که ټول د قریش او قریش په خپله په داخل دی مکه کې اوسېدل. بیا یو وخت راغی چې د بنو خود د عمر بن لوحی نه وروسته په دې په اصطلاح سره په ملکانو په خانانو کې یو سړی پیدا شو د حلیل په نامه باندې چې دا د دې قوم د بني خزاعه د قوم سردار و. ځینې سیرت کتابونو لیکلي دي چې دا بني خزاعه قبیله چې کوم یوه دا په 150 قبل میلاد کې، البته قبل میلاد خو مخکې تیر شوی. په دې وخت کې بني خزاعه په مکه معظمه کې ځای په ځای شو. نو دوی نه وروسته د دوی په دې بني خزاعه په دې عمر بن لوحی نه وروسته بیا دویم سردار چې و دا حلیل په نامه یاد. د حلیل صرف یوه لور لرله چې حبا نومېدل. حبا په کتابونو کې سیرت کتابونو کې دوی نوم راغلی حبا. نو دا حلیل د ټول قوم سردار. په دغه وخت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پنځم نیکه قصی د اصلي نوم زید و. زید او زهره دا دوه ورونه ورسره او د دوی مور چې وه فاطمه نومېدله. دا د کلاب کاب لام الف ی ب دا کلاب قصی بن کلاب یا زید بن کلاب یا زهره بن کلاب. دا زهره او دا زید دواړه سره ورونه. دا زید چې کوم یو دا ماشوم و چې کلاب مړ شو، یعنی دا چې صغارت عمر کې و چې پلار یې مړ شو. زهره د ده نه مشر ورور. دا زهره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مور حضرت آمینه
نیکه کېږي. د حضرت امینې سلسله نسب زهره ته رسیږي چې دا د زید ورور او دا زید نسب د رسول الله صلی الله علیه وسلم نسب زید ته رسیږي. دا دواړه بیا د چا زامنو د کلاب زامنو په کلاب کې دواړه سره یوځای کېږي. نو د کلاب دوه زامن، یو زهره چې د حضرت بیبي امینې نیکه کېږي او یو زید یا قصی چې کوم یو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نیکه کېږي دا سره. نو دا زید چې کوم یو دا ماشوم وړوکی و، دا پلار وفات شو کلاب. نو بس دا فاطمه لاړه د شام په منطقه کې د ابن ربیعه په نامه باندې یو سړی و، د ده سره یې نکاح وکړه. او دا ماشوم یې طبیعي خبره ده چې مور یې لاړه، ماشوم صغیر و، نو دی هم د ځان سره بوتلو شام ته، د شام پولو ته. هلته یو څه وخت تېرېدلو، غالبا ځینو کتابونو لیکلي چې داسې لاسې 12 کالونو چې کله دا زید د عمر ته ورسېدلو، نو ماشومان دي بیرون په کوڅو کې کله سره کبډي کوي او کله سره کرکټ کوي او سره لوبې کوي. نو ده هم کله د کوم هلک ماشوم سره همزولي سره غېږه نیولې، په دې غېږ کې هغه د شام والا سړی راڅملولو هلک. نو چې راڅملو هغه پیغور ورکړ، یو پلانکې لکه موږ او تاسو خلک او مهاجره چې په بدینو مملکتونو کې به کله خلکو ته پیغور ورکوو، پلانکې پناهګزین او پلانکې او داسې خبرې به یې کولې. دغسې ده ته هم داسې ویلې ته خو پر دې سړی دلته برک کېږه، سترګې برګې راباندې راوباسي. نو هغه خو پوه نه و، غریب هغه داسې فکر چې دا مې پلار دی دا ربیع او دا مې مور ده. نو بس خبره نه. نو راغلی مور ته ورته ویلې چې داسې ما ته خو په دې بیرون خلکو کې ما ته چا پیغور راکړی چې ته خو د دې کلي اوسېدونکی نه یې، ته خو د دې ځای نه یې او ته دلته هسې راغلی دلته سترګې برګې کوې. نو دا خبره څه قسم ده؟ د مور ته ورته ویل. مور یې بیا ورته قصه وکړه، زویه ته د اسماعیل علیه السلام د ابراهیم علیه السلام پر سلسله کې، بیا د عدنان په سلسله کې، دغسې د قریش په نامه ستاسو خاندان او کورنۍ چې کومه د ډېره غټه کورنۍ وه، خو د نبوت خاندان دی داسې و. دا کیسې ټوله ورته وکړله. بس زید یو دم ځان کلک کړ چې بس زه ځم دلته نه پاتې کېږم، په دې مهاجرت کې بلا غواړم، وطن مې هلته دی، پلارنۍ کورنۍ مې هلته ده او زه دلته اوسېږم. بس هغې ورته ویل چې ګوره دومره وکړه چې کله قافله پیدا شي، کاروان پیدا شي، نو تا به د کاروان سره ولېږم مکې معظمې ته لاړ شه، بلکل همغه ستا پلارنی وطن دی. نو چې کله کاروان پیدا شو، نو بس د راغلو هغه ته مکې معظمې ته. نو دې نه وروسته دا خیال مې موږ او تاسو مسجد اقصی ورته وایي. اقصی اصل په عربي ژبه کې لرې ته ویل کېږي. نو مسجد بیت الله شریف نه مسجد بیت المقدس دا لرې دی، نو ځکه ورته مسجد اقصی ویل کېږي. دا هم د دې قصی په نامه باندې مشهور شولو. بس دی چې کله راغی، خو دی ډېر زیات هوښیار هلک و، ډېر زیات پوه، ډېر هوښیار، زیرک، ډېر بهترین آداب اخلاق لرل. نو دا حلیل چې و، دا مشر سردار چې موږ ویل چې دا د بني خزاعه سردار و، ده خو صرف یوه لور لرله، زوی نه لرلو. نو چې کله دا زید دلته راورسېدلو او د دا کرکټر او د اخلاق و سیرت و عادات و د خوی عادت چې ولو ډېرې خوښ شو، په خبرو هم ډېره پوهېدلو. نو بس ورته ویلې چې داسې وکړه ته د ما سره باډي ګارډ شه په اصطلاح سره، بس ما سره به ګرځې، د خواص یم سردار ملک و، نو ته به را سره یو ځای ګرځې. نو بس د ځان سره ملګری کړه او بس ام چلونه یاد کړه، ام به ما سره ګرځي، ډوډۍ موډۍ او شیان به هم خورې، بس ګپ به دې جوړي ځان سره. نو بس دا زید دا قصی د ځان سره یو ځای کړه چې یو ځای کړه بس ګرځېدو ورته. دا قصی په دې خپل حلیل په خپل ژوند کې دا د بیت الله شریف کلیګانې دا د خپلې لور حبا ته ورکړې. نو هغې به خلکو د دروازه خلاصوله او بندوله، دا د دې کار وجه پیدا وه. بالاخره داسې وخت راغی چې حلیل مړ شو، وفات شو. چې کله دی وفات شو، نو بس دا حبا لوري چې کومې وه، دا خو دلته څوک نه لرلو. نو بس دا فیصله سره واده وکړه او د واده په نتیجه کې بس د ملکي او سرداري چې کوم یو ده د خپله قصی ته پاتې شوه. ځکه هغه حلیل خو مړ شو او دا د حلیل وارثه چې کوم یوه لوري وه حبا، او هغې واده وکړه د چا سره؟ د قصی یا د زید سره یې واده وکړه. نو دی خاوند شو. چې خاوند شو، نو دا سرداري او ملکي مشري چې کوم یوه د قوم دا خپله ده ته پاتې شو. چون دا سړی اوس ځوانه و، غټ شوی و په اصطلاح سره، نو ډېر ښه اخلاق، ډېر پوه، ډېر هوښیار سړی و. نو ده یو کار وکړ چې کله دلته سرداري او مشري ورته پاتې شوه، خلکو دې ومنلو. دې نه وروسته خلک ټول راټول کړه. دا په داخل د مکه کې چې خلک یې راټول کړه چې ګورئ موږ او تاسو لږ یو، موږ کمزور یو، زموږ د خاندان د اسماعیل علیه السلام د خاندان نور پښې چې کوم یو دي، نور هغه کوم قبیلې چې کوم یو دي، هغه بیرون اوسېږي. راځئ داسې وکړو چې دا خپل د خاندان څومره خلک د قریشو په اصطلاح سره چې بیرون اوسېږي، دا به ټول دلته راجمع کړو، دلته به یې راولو، دې ځای کې به سره یو ځای شو او بیا به ترنه قوي شو. یو کار یې دا وکړ، بس خلک ورسره ومنل. دا نږدې چې ده د خاندان څوک بیرون ته، هغه یې ټول راوښته مکې معظمه کې ځای په ځای کړه. دویمه خبره دا وه چې تر دې وخته پورې روایت وایي چې
د مکې معظمې په داخل کې چا کور پوخ نه لرلو. قصی یا زید چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پنځم نیکه و، هغه دریم کار دا وکړ چې د داخل د مکه معظمه کې تر دې وخته پورې د روایتو مطابق هیڅ قسم کور نه و، بلکې هر سړي به ځان ته یا خیمه لګوله یا به څپرګی جوړولو او د هغې لاندې به زندګي کوله. نو قصی د ځان سره فکر وکړ چې که چېرته دا خلک په خیمو کې اوسېږي یا په څپرګیو کې اوسېږي، چې کله مشکل ورته پیدا شي بس بیا به تښتي. نو د دې په خاطر باندې چې آینده کې په مکه معظمه کې خلک ټول ځای په ځای شي او څوک تېښته ونه کړي او دایمي دلته یو نظام جوړي، نو د دې په خاطر باندې خلک مجبور کړه چې تاسو هغه وکړئ، کورونه جوړ کړئ. داسې پاخه کورونه لکه موږ او تاسو چې اوس جوړو سیمټ او د دې شیانو نه، بلکې د خټو او د تیږو د شیانو مطلب چې کوري د کور اطلاق پرې وشي، خیمه او څپرګی نه شي. نو دی کار وکړي. دریم څلورم کار یې دا و چې هغه د مشورې په خاطر باندې چې دا د قریشو ټول خاندانونه او یا قبیلې چې کوم یو دي هغه ټولې راټولې کړي او د دې نه یو نظام جوړ کړي، د دې دپاره یو شورا جوړه کړي. نو د دې شورا دپاره دوی یو حال جوړ کړي، یو حال یا یو لوی سالون یا یو لوی ځای چې هغې ته دارالندوه ویل کېده، او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر زمانې پورې همداسې باقي پاتې وه دارالندوه. نو دی څلورم کار و. پنځم کار یې دا وکړه چې کله چې دارالندوه جوړه شوه نو مشران سرداران د ټول قبیلو د قریشو راوغوښته او هغوی سره کېنول او د دې نه یو شورا جوړه کړله. او د شورا نه وروسته چې کله شورا جوړه شوله، بیا د شورا په حساب باندې د قریشو د مهمو قبیلو ترمنځ چې کوم یو قبیلې وي، د هرې قبیلې ته خپله وظیفه ورسپارله. داسې فکر وکړئ لکه یو نظام جوړ شو، رئیس خپله قصی و او د هغه لاندې چې کوم قبایل بني هاشم به څه کار کوي، بني عدي به څه کار کوي، بني تیم به څه کار کوي، بني امیه به څه کار کوي، هر یو ته جد بني عبدالدار به څه کار کوي. 10 قبیلې هلته موجود وي، د قریشو 10 قبیلې مهمې، او د ټول 10 قبایل هر یوې په د نظام کې ځان سره شریک کړه او هغه ته وظیفې ورکړي. د هر چا وظیفه معلومه شوه. نو د قصی په وخت کې چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم پنځم نیکه و، په مکه کې یو نسبي یو قبایلي نظام منځته راغی. حکومت نه و، قبایلي نظام سره د مکې د قریشو قبایل په دې کې شامل و. او د دې نه وروسته بیا دا ټول خلک چې کوم یو دا د یو واحد نظام ته واحد لاندې راغلل او بیا دلته یو نظام جوړ شو. نو دا د قصی کارونه چې د په خپل وخت کې وکړه. نو هغه سرداري او په اصطلاح سره مشري چې د مزاد بن عمرو الثاني په وخت کې د اسماعیل علیه السلام د خاندان نه اخیستل شوې وه، هغه بیرته د قصی په وخت کې بیرته د خلکو ته په لاس ورغله او بالکل په اسانتیا باندې په لاس ورغله. نو د دې نه وروسته د اسماعیل علیه السلام د خاندان او د اسلام علیه السلام د نسل کوم تسلسل چې و هغه ته بیرته د مکې معظمې مشري په لاس ورغله. قصی زندګۍ کې د 2 زامن و، یو عبدالدار او یو عبدمناف. د عبدمناف سره د دې چې کشر و عبدالدار چې و دا مشر ورور و، خو په پوهه کې، په هوښیارتیا کې او په اصطلاح سره د خلکو سره په اجتماعي روابطو کې او په دې اړیکو کې عبدمناف چې کوم یو دا ډېر هوښیار سړی و. او ده به حتی د پلار په زندګۍ کې چې پلار یې لا ژوندی و قصی، ده به د خلکو په منځ کې جرګې کولې، خلکو په منځ کې فیصلې کولې او ډېر تمایل د خلکو ده ته به و. یعنې چې کله به څه معامله راغله نو خلک به د عبدالدار په ځای چې مشر و، هغه په ځای به یې کشر عبدمناف ته رجوع کوله. چې کله قصی وفات شو، د قصی د وفات نه بعد نو عبدالدار مشر و، هلته قوانین داسې و چې د ملکي او مشري او سرداري به د مشر وړي، نو هغه ته واګزار شوه، خو د خلکو ترجیح زیاته عبدمناف ته وه. نو په دې خاطر یې دا زیاتو سره دی چې مشر هغه و. د عبدمناف بیا مختلف زامن و، خو 2 زامن یې لږ موږ او تاسو په دې سیرت کتابونو کې شهرت ته رسېدلي دي او موږ او تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سلسله نسب چې کوم دی دا د دغه زامن نه پورته داسې وړاندې کېږي. نو د یو زوی نوم عمر و. عمر چې کوم یو د نوم به هاشم شو وروسته، موږ او تاسو هاشمي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایو دا دی، او بل یې طالب نومېدلو. د یو شي کې موږ اکثره ورونه سره غلطیږي چې 3 کسان موږ په دې خپلو سیرت کتابونو یا سیرت درسونو کې زیات تکرار راځي چې هغې ته باید سړی متوجه شي. یو د ابو طالب د رسول الله صلی الله علیه وسلم سکه تره او د حضرت امیر المؤمنین سیدنا علی کرم الله وجهه پلار دی. یو دی. دویم عبدالمطلب د رسول الله صلی الله علیه وسلم نیکه
سکه نیکه دی د ابو طالب پلار د حضرت عباس پلار د حضرت حمزه پلار چې کوم دی دا عبدالمطلب دی. یو دی طالب. طالب دوه کسان دي، مطلب او طالب. طالب چې کوم یو دی دا د ابو طالب سره مشر زوی و چې د په سیرت کې کتابونو کې ډېر کم صرف د ابو طالب په وجه باندې چې د خپل زوی په نامه یادېدل ابو طالب. دا طالب دونه شوی دی د شرک په حالت کې وفات شوی او غالبا د بدر د غزا نه وروسته، نو ځکه ډېر نوم نه راځي پکې. یو مطلب و. مطلب چې کوم یو دی دا د هاشم ورور. نو دغه کې لږ فرق راځي چې مطلب د هاشم ورور او دواړه د عبدالمناف زامن او عبدالمطلب چې کوم دا د هاشم زوی دی او دریم ابو طالب چې کوم یو دی ابو طالب د عبدالمطلب زوی دی د طالب پلار دی ځکه ابو طالب ورته ویل کېږي. نو دغه کې لږ هغه پکاري چې دا درې واړه جدا جدا خلک دي او د همدې په نامه باندې به وروسته خاندانونه جوړ شوي، ځکه نو هغې ته سړی انشاءالله په سیرت کې بیا د مطلب نوم بار بار راځي چې سړی ورته متوجه وي چې مطلب د هاشم ورور. اوس هاشم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نیکه دی او مطلب چې دی نیکه نه دی اصلي، هغې له سره کاکاګنۍ راځي. نو مطلب چې کوم یو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نیکه د هاشم ورور. نو هاشم اصل نوم یې چې عمر و، خو ده به څه کول چې کله د عبدالمناف وفات شو، د عبدالمناف نه وروسته هاشم مشر شو، فیصله سره سرداري ده ته ورسېدله، نو ده به اوښ حلال کې دا د اوښ د غوښې نه به شوروا جوړه کړله، یخني چې موږ ته شوروا یخني چې ورته ویل کېږي، دا به جوړه کړه او په دې کې به خلکو ته ډوډۍ میده کوله ماتوله به. نو داسې څوک ماتول ورته، څوک میده کول ورته، څوک ورته وړول وایي. په هر صورت میده کړې ډوډۍ په شوروا کې دا به جوړوله. دې ته هاشم ویل کېږي د ډوډۍ ماتولو هغه ته. نو ځکه دی په هاشم باندې مشهور شو. دا هغه څوک و چې خلکو ته به په اصطلاح سره حاجیانو ته به په شوروا کې ډوډۍ ماتوله او خلکو ته به مېلمستیا ورکوله حاجیانو ته. ځکه هغې وخت کې حاجیان چې کوم راتله هغوی خو پیاده هغوی ځان سره توخه نه شوه راوړلی، نو دلته به د مکې خلکو بني هاشم په اصطلاح سره او د خاندان د اسماعیل علیه السلام چې دوی به د ډوډۍ انتظام ورته کولو. خو دا انتظام ته یو مسله په کار ده، ځینې ځای کې سړی غلطیږي چې دا ټول مصرف به سردار کولو، دا صحیح ده. د سردار په لاس باندې دا ټول مصارف کېدل، هغه به دا ټول شیان کنټرولول. لکه اوس حکومت دی، حکومت کې نظام دی، نو رئیس جمهور یا صدر اعظم ده. او اصلي خبره دا ده چې دلته چې کوم مصارف کېدل دا مصارف پیسې به خلکو اچولې. لکه په دې قوم کې څومره مالدار خلک، څومره سرمایه‌دار خلک او شتمن خلک، هغوی به پیسې راټولې کړي، دا ټولې به سردار ته ورکړي. بیا به سردار د دې حج د حاجیانو عمره کوونکو چې کوم مصارف راتله بیا د همدې پیسو نه به کېدلې. نو ځینې خلک داسې فکر کوي چې دا پلانکي دومره مصارف کول او بیا کله کله سیرت د درسونو کې راشي چې د ډېر غریب و، نو دا څنګه چې دونه خلکو ته ډوډۍ ورکول او دی بیا پکې غریب هم. نو اصل وجه پکې دا ده چې دا پیسې خو شتمنو مالدارو خلکو ورکولې، بیا به د سردار سره وي، سردار به دوی پیسې نه بیا د حاجیانو په مصرف کې کول، خپل یې نه مصرفول. ځکه نو غریب ځکه چې خپل خدونه لري، خو دا دومره مصارف چې کول وجه دا و چې دا خلکو به لکه اوس وزارت مالیه چې کومه ده، وزارت مالیه خو که وزارت مالیه او بل پلانکې غل نه وي نو نور خو پیسې خو نه لري که نه. نو دا پیسې چې دا دومره مصارف ورکوي، پلانکې ته وزارت ته دومره، پلانکې ته دومره، پلانکې ته دومره، وجه دا ده چې دا وزارت مالیه خو د ټول ملت نه د عایدات راجمع کوي، ګمرکات دي، پر عایدات دي چې راځي، ټکسونه دي، پلانکې دی، پلانکې دی، کومکونه چې بهر نه راځي، دا ټول وزارت مالیه ته راځي. وزارت مالیه بیا دا شیان مصرفوي په نورو خلکو. نو که داسې سړی فکر وکړي چې وزیر مالیه ډېر سخي سړی دی او دا سړی دی، دا صحیح ده چې سخي دی، به خلکو ته به پیسې ورکوي ډېرې ډېرې، خو خبره دا ده چې ده په جب کې خو به یو غیران هم نه وي که غل نه وي. که غل یې خو بېله خبره ده، غل نه وي خو ده په جب کې خو به تنخوا نه غیر بل شی نه راځي. نو دغه مسله لږ سړی ورته متوجه اوسېږي چې د ځینو سردارانو په باره کې راځي چې ډېر زیات سخیان وو، ډېر زیاتې پیسې ورکولې. هغې وجه دا و چې د قوم خلک په دې قانوني لحاظ باندې دا مجبور وو چې د هر کال مصارف راټول کړي او د حاجیانو مصرف ته یې ورکړي. د حاجیانو یو بودیجه وه خاصه، نو د هغې ته به ورکولې، هغه به د سردار طبیعي خبره دا ده چې د نظام دپاره خو څوک به کار و چې دا مصارف وکړي.
نو دا خپل امر چې کوم یو د منو دا کوم پیسې چې د خلکو نه راټولې دي هغه به د حاجانو باندې مصرفولې او معمولا به چې خان الارټ او وخه کې به شوروا جوړ کړه او د شوروا کې به خلکو ته به ډوډۍ مېده کوله او به خلکو ته ورکوله نو خو خوندوره خامخا نو د هاشم باندې مشهور شو. دویمه خبره چې هاشم کړي دغه دا دی چې په قرآن شان کې دې ته اشاره شوې لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف. بني هاشم د خپل قریشو یا په اصطلاح سره د مکی خلکو دوه سفرونه لرل، یو په ژمي کې یو په اوړي کې، تجارتي غټ سفرونه. ځکه هلته خو ټول پیاده مزل و په وښانو یا په هغه باندې نو فاصله ډېره وه، نو دوی به دوه سفرونه، یو په اوړي کې دوی به شام ته تلل، ځکه شام طرف چې و دا یخ و، نو دوی به چې کله ګرمي شروع کېدله نو په دې وخت کې به یو تجارتي کاروان برابر کړي د ګرمۍ په شروع کې، او دا کاروان به په قراره په دمه شام ته تلو. نو کم از کم کله به یوه میاشت ونیوله، کله به زیات و کله به کمه، بیا چې هلته به هغوی د خپل شیان په ځان سره وړي وو. دا به معمولا د یمن شیان وو، د هندوستان شیان وو، دا به راخسته نو دا به وړل شام ته، او په شام کې به دا خرڅول. نو چې دا یوه میاشت به دې خوا نه سفر شو یا څه لاندې باندې، اخوا ته به یوه میاشت و نیمه میاشت په دې باندې تېره شوه چې دا ټول شیان چې کوم یو دي وړي هغه ټول خرڅ کړي، او بیا د هغې ځای نه چې څه سامان د اروپا او په اصطلاح سره د ترکیې او دې منطقو نه راتللو هغه به شام ته چې راغی هغه به بیا اخیستلو، بیا رابارولو، بیا به په قراره په دمه ګړنجه راتله به بیرته مکې معظمې ته. دې کې به 2-3 میاشتې د ګرمي به پکې تېره شوه. نو دې ته د صیف یا د اوړي موږ تاسو دوبی یا اوړی یا ګرمۍ موسم کې دا یو سفر. بیا به چې دا کوم شیان به دوی د شام نه راوړه، نو دا که څه په مکه کې خرڅېدل، خو صحیح ده په مکه کې به خرڅېدل، څه شیان داسې وو چې هغه به دوی بیرته د دې ځای نه په ژمي کې شتا چې ورته ویل کېږي د ژمي موسم کې بیا به د مکې نه بیا کاروان، یو غټ کاروان د مني په موسم کې غټ کاروان جوړ شو، او دا څه شیان به چې دوی د شام نه راوړي یا په داخل د مکه کې بیا راټول کړي وو خانه بل خوا ته، دا بیا ټول یو غټ کاروان، لوی کاروان جوړ کړي، او دې سره به مسلح کسانو دا بیا روان کړي یمن ته به تلو. په یمن کې به دا به چې تله هغې ځای پورې بیا به څه وخت په دې سفر کې تېرېدلو، نو هلته به دا شیان چې کوم یو تجارتي سامان، سوداګري سامان، دا به هلته خرڅ کړي، او د هغې ځای نه بیا چې د هندوستان او د نورو منطقې نه کوم شیان به راتله هغه به بیا خستل. نو په دې کې به دا ژمی پکې په دې کې تېر شو. نو ځکه 2 ټریپونه یا 2 سفرونه به دوی لیدل. دا هاشم دا طریقه جوړ کړه چې تاسو داسې مه کوئ متفرق مه ځئ او هر وخت منډه ماخستي، نه، باقاعده پروګرام جوړ کړئ. یو ځل په اوړي کې ځئ، په دوبي کې، په ګرمۍ کې ځئ، شام کې خپل سامان خرڅوئ، اخوا نور سامان داخلي مکې ته راځئ. بیا چې د مني او د ژمي ابتدا شروع شي بیا دا شی یوسئ یمن ته، یمن کې خرڅ کړئ، بیا د هغې څه نه راوړئ. نو دا شی خپل هاشم رایستلی دی، دا 2 سفرونه. ځکه قرآن شان کې ورته اشاره شوې ده چې قریش چې کوم یو دی دا د 2 سفرونه سره ډېر علاقه لري، ډېر په زړه پورې دي ورته، یو په اوړي کې یو په ژمي کې. خو دا ټول برکت چې کوم یو رب هذا البیت، دغه بیت د رب هغه احسان و چې تاسو ته دغه کعبه شریفه د بیت الله شریف چې دلته اچولی، د دې په برکت تاسو خورئ او د دې په برکت تاسو څکئ. که دا نه تاسو څوک څه کوي به په داسې ځای کې پراته وي چې لیوان هلته شپې نه کوي، نو بل خو بلا څه کوي. خو دا ټول فضلیت او دا ټول برکات او څه شیان چې دا د بیت الله شریف دي، نو تاسو داسې وکئ فلیعبدوا رب هذا البیت، نو بیا تاسو عبادت د دغه بیت الله شریف وکئ، نه د هبل او نه د عزا او نه د پلانکي او پلانکي، هغه هېڅ اختیار او هېڅ اقتدار نه لري. هاشم په باره کې راځي چې ویلې دی یو ځل سفر ته روان شو، نو طبیعي خبره ده دا 2 سفرونه دوی کول. نو دوی د شام په طرف روان شو. د شام په طرف سفر موږ تاسو ویلی وو چې دا به د ګرمیو په شروع کې بس دا کار کېدلو چې ګرمۍ په کله شروع کېده، نو دوی به د مکې نه حرکت کولو، همداسې مخ په مدینه ده، مدینه لاره وه. نو وایي چې هاشم سره د خپل کاروان روان شو د مکې معظمې نه مدینې منورې ته ورسېدو. مدینې منورې ته چې ورسېدو په مدینه کې یو ځای په لاره کې یو څوک، یو ښځه وه چې دا ولاړه وه، ډېره ښایسته باډۍ او ښایسته ګلالۍ ښځه وه، ښایسته. نو دی چې ولیدل دا، نو دا خلکو ډېر خلک دې کار کوي او دی ورته حکم کوي داسې وکړه او داسې وکړه او داسې وکړه داسې وکړه، بس دا بیخي لکه ملکه غوندې سمه بلا وه.
نو بس دی چې ولیدله چې یو خو یو نخی باړی او بل خوا نه ښایست او بل خوا نه دې ده په اصطلاح سره د ملکي او د اشراف د دې ټولو کارونه کول دا ډېر تعجباور خبره وه دته داسې دلچسپه خبره وه. نو چا نه پوښتنه وکړه چې دا نجلۍ څوک ده چې دا داسې ملکي او مغی شروع کړې د سرداري په دې خلکو باندې کارګرانو باندې دې خلکو د چا جوړ کړي وایي چې دا خو سلما نومېږي د پلانکي سړي لور ده. نو پوښتنه وکړه چې واده یې کړی که نه دی کړی؟ نه واده خو واده شوې نه ده بس پیغله ده. ویل چې دا ما ته رانه کړي. ویل چې دا خو یو شرط لري دا ځکه څوک ورته غاړه نه ږدي. هغه دا دی چې هر څوک چې دې سره نکاح کوي نو دا به ځان سره کور ته نه بیایي ابدا دلته ورته کور ته راواده کېږي په اصطلاح سره. نو دا شرط پکې شته دی. چې بالکل هاشم علي دې ته آماده یم بالکل زړه پرې بایلودلی او ډېرې زیاته خوښه شوې وه. دا خو بیخي د نظام ښځه ده بس. نو هاشم جرګه ور وستله هغه پلار ته هغه سره خبرې کړه. هغه ورته وایي چې ما دې لور خو دغه شرط دی. هغه چې بالکل زه ورته آماده یم. دا کاروان ورسره دی په دې مدینه کې. بس دلته د خلکو سره چې کله هغه ولګ شو نتیجې ته سره ورسېدل پایل ته. نو بس دا سلما په نکاح کړه. چې نکاح کړه د هغې نکاح نه وروسته موږ تاسو په دې عام خلکو ولس کې هم داسې رواج او دود شته دی چې کله څوک واده وکړي نو بیا د واده نه وروسته خلک بیا د خپل وخت خلک ډوډۍ ورته کوي ناوې او ولا شاو عروس چې موږ تاسو فارسي کې ورته وایو د دې دپاره ډوډۍ خلک کوي. عام تقریبا وطن کې رواج دی ځینو کې چې څوک واده وکړي نو خلک ورته ډوډۍ او دا شیان تیاروي. مېلمستیا کې به مېلمستیا کې ډېر خلک راځي خپل خپلان ټول راغواړي. نو دته هم شروع شوله ډوډۍ بس پلانکي نن د پلانکي خپلوان کاکا ډوډۍ ده نن د ماما ډوډۍ ده نن د عمه ډوډۍ ده نن د خاله ډوډۍ ده نن د تره زوی ډوډۍ ده نن د پلانکي ډوډۍ ده. بس دا ډوډۍ کې 15 ورځې تېرې شوې. 15 ورځې مسلسل مېلمستیاګانې وې هاشم. بس ماستن به مېلمستیا خوړل بیا به راتلو د خپل خسرو کور که شپې به یې کولې. د 15 ورځو نه بعد هاشم دې خلکو ته ورته ویلې چې دا ډوډۍ خو صحیح دي په موږ یې خورئ خو موږ خو کاروان ځان سره راوستی موږ خو تجارتي سامانونه مالونه راوړي دي دلته پراته دي دا د واده خبرې نور هغه کوي مېلمستیاګانې. موږ به داسې وکړو موږ به لاړ شو دا خپل سامان مامان چې تجارتي موږ راوړی دا خو د هغوی ټول عام کار و. نو چا مخالفت هم نه کولو. دا به ویسو شام ته فلسطین د زویونو ته هلته به یې خرڅ کړو بېرته واپس بېرته به راځو بیا خلک صحیح څه مشکل خو نشته. ښځې هم موافقه وکړه او دا خو تجارتي کار و چاره هم نه وه. ګرچې د مدینې د خلکو د مکې د خلکو په منځ کې فرق و د کار په ساحه کې کسب کې. د مدینې خلک معمولا باغونه لرل پټي لرل ځمکې لرلې اوبه یې لرلې ښې پرېمانه اوس هم اوبه پکې شته نهرونه پکې شته دی. نو دغه منطقې به دوی معمولا زراعتي ساحه کې زیات لرل. اوس هم تقریبا مدینه منورې ته چې تاسو بخیر سره لاړ شئ عمرې یا حج ته نو بیا وګرځئ ډېر لویه پراخه. موږ داسې منطقې ته لاړو یو ځای ته موږ لاړلو موږ خرما اخیستلې چې بیخي لرې وه تقریبا غالبا داسې 30-40 کیلومتره د مدینې نه مخ شمال لاړلو. هلته چې لاړو بیخي یو ځای کې داسې ټولې غونډۍ وې هغو شاوخوا ته هېڅ نه ښکارېده. ملګري هم داسې روان شو په دې غرونو کې ورننوتم چې چیرې ځي دلته خو شی نشته دلته خرما دي موږ ملګري دي باغونه دي. نو چې د منځ د غرو ته ننوتو چې وملیدلو داسې فکر وکړې لکه ټول کابل دومره ساحه د دې غرو د غونډیو په منځ کې ټولې خرما باغونه هر قسم خرماګانې د عجوا او د نورې خرماګانې همبر ښایسته ښایسته باغ ته لاړو په باغ کې مونږ ټولې حساب هلته وه چې داسې وکتو هرې خوا ته دا د خرما او د باغونو نور فصلونه پکې خلکو خو زیات شی هلته خرما کېږي دا نور ځکه هلته شګه ډېره ده توافق ابو هوا نه کوي ورسره. نو د مدینې د خلکو کاروبار چې و زراعت و زیات زراعت که کوم یو پکې تجار مجار به نور زیات زراعتي خلکو باغونه و د خرما به چې دا به نور منطقو ته وړلې. او د مکې د خلکو خو مکه کې اوس هم دا د تقریبا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه 1400 کاله تېر شوي او هغه چې د هغې خوښنه حساب کې څونه به ډېر وخت تېر شوی. نو دلته صرف د خلکو سوداګري وه او دا اوس هم ده د مکې خلکو دا ټوله مکه کې وګرځي هر څه که چېرته خلکو خپل د کور مخې ته شین بوټی کرلی نو بیا کرلی نورې شی پکې نشته هېڅ په دې مکه کې بغیر د چمن او دې شیانو چې دا خلکو مصنوعي کرلي بس بل ځای نه راوړي خاوره او دا شیان ورته او دلته یې کرل شوي نور داسې شیان نشته دی. نه خرما ویم چې راوړي خو دا څونه مشکل به یې تېر کړی خاوره بیا چولي دا بیا چولي بیا به کرلي پکې. نو هغوی د دوی کاروبار ټول سوداګري او زندګۍ په سوداګرۍ باندې ولاړ دي. د مدینې د خلکو به خپل زراعت او خپل هغې او حاصلات او هغې باندې خپل ګزاره کول. نو د مکې د هاشم خلکو ته ورته ویل چې دغسې خبره ده موږ به لاړ شو هغوی اجازه ورکړه. بس دا کاروان لاړو شام ته
د شام نه دوی فلسطین ته ورسېدل. فلسطین کې غزه دا و چې د حماس په لاس کې ده، فلسطین کې ځان ته حکومت دی، پکې په نسبي حکومت دی تقریبا. دې غزې ته چې کله دوی ورسېدل نو قسمت د الله پاک تقدیرات خپل پلان حکمت لري. نو هاشم هملته مریض شو، هملته وفات شو. اوس هم د هغه قبر هملته شته، هغه عکس کې انشاءالله تاسو بیا ګورئ د خپل همغه ځای کې مسجد هاشم په نامه چې یادېږي، همدا هاشم دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم غوره نیکه کېږي. غوره نیکه یعنې د نیکه پلار دی. دا هملته ښخ شو. هغې ځای نه واپس کاروان راغی. کاروان چې راغی هاشم خو لاړو، ښځه سلمه غریبه په داخل د مدینه منوره کې پاتې شوه. او ضمنا دا خبره هم وه چې ښځه حامله شوې وه، امیدواره وه په دې جریان کې 2 شپې چې وشوې. نو بس دا کاروان چې راغی، کاروان خو هاشم خپلونه چې خسرګنۍ ته ورشي او خپله ښځه خبره کړي. نو بس دا کاروان همداسې راغی، همداسې تېر شو، ایسته مکې ته لاړل. او مکه کې هم دا خبره همداسې عادي غوندې پټه غوندې پاتې شو، ځکه واده وکړېدو شو خلاص شو. چې مکې ته خلک راغله، وخت تېر شو، د سلما بیچاره کونډه شوه. هغه هم په دې تمه و چې خاوند به اوس راځي، اوس به راځي، بس سړی پسې ورک شو، لا درکه شو. یو وخت داسې راغی چې د حسان بن ثابت چې دی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مشهور شاعر دی، د پلار ثابت دا یو وخت کې عمرې ته لاړو مکې ته. دا نو د هاشم د واده نه داسې فکر وکړ چې 8 کاله تېر شوي دي بیا د عمرې ته راغی. نو دی چې کله راغی دلته د هاشم د ورور مطلب، مخکې چې اشاره وکړه چې دی ورور د مطلب سره شپه شوه. تدې خبره دا ده چې مدینې خلک به راغله مکې ته، نو چا سره خو بیا شپه کول، اوس خو هوټلونه دي، هغې وخت خو دا خبره نه وه چا سره مېلمستیا وه. دلته بیا ځان سره ملګري لرل. د مکې خلک به چې کله مدینې ته لاړل نو په مدینه کې بیا هلته اشنایان ملګري لرل، هغوی سره بیا شپه کول، داسې تګ راتګ. دا اوس هم دا داسې په ولسونو کې هر کلي کې خلک ملګري لري، ته چې لاړ شي 1 شپه 2 شپې 3 شپې داسې کوي، یو بل ته سره تګ راتګ کوي، خپلوان نه وي، ملګري سره دوستانې سره. دی چې کله راغی مکې معظمې ته نو د عمرې دپاره دلته د مطلب سره د هاشم د ورور سره دلته شپه شوه. نو چې شپه شوه خو د خلق خبره موږ د پکتیاوالو خبره جمع شوه، د بنډار د خبره مرکه شروع شوه. نو مرکه کې د ثابت د حسن بن ثابت پلار د مطلب ته ورته ویلې چې په مدینه کې ستا وراره ډېر ګلالي او ډېر هوښیاره هلک دی. وراره مې څوک دی؟ ویل چې ته نه یې خبر؟ ویل چې خو هېڅ مسله څه ده؟ هغه ورته ویل چې ستا ورور هاشم چې کله د مدینې نه شام ته تجارتي کاروان بولو نو هلته بیا د سلما په نامه یو پیغلې ښځې سره واده وکړ. بیا څه شپې تېرې شوې، بیا لاړو هغه ته شام ته. په شام کې لا سړی لا درکه شو چې کوم خواته لاړو، مړ شوی نه دی، مړ شوی تا ته به پته وي، خو د ماشوم دی او ډېر هوښیار هلک دی او ډېر بیخي د خلکو مینه بې ماتېږي. دغسې یو هلک دی. 8 کلن و تقریبا دې وخت کې د سلما زوی چې کله پیدا شو نو قسمتي خبره، تقدیري خبره دا وه چې د سر د مخ دغه ویښتان څه برخه سپین وو. ځینې ماشومان کېدای شي تاسو لیدلي چې پیدا شي، د پیدایښت په وخت کې چې ویښتان سپین دي. نو د دې سلما زوی د هاشم زوی چې کله پیدا شو نو د ده په سر ویښتان څه سپین وو. نو بس مور یې بوډا پکې خو موږ تاسو کله ماشومان ته بوډا وایو. نو شیبه اصل ویل کېږي په عربي کې بوډا ته، زوړ ته چې سپین ږیری وي. خو ده چې ویښتان سپین وو د باندې به شیبه کېښولو. شیبه ښه نوم دی. نو دی پې کېښولو. دی 8 کلن شوی و چې ثابت لاړو مکې ته او په مکه کې مطلب ته دا خبره وکړه چې ستا وراره دی هلته. دی نو تر دې وخته نه و خبر چې ما هاشم هلته د دې نه به خبر و چې واده یې کړی، کېدای شي خلکو ورته کیسه مېسه څه کړي، خو بس سړی مړ شو، واده پاتې شو، بس خلاصه خبره ختمه شو. ابۍ مړه شو، ته به وشکېده، خبره خلاص شو. نو بس دی چې د وراره نه خبر شو، بیا داسې هوښیار هلک او داسې یو قسم. نو دستي چې کله ثابت لاړو بس مطلب د څه کسانو سره بس په اوښانو سوارو شو او لاړه مدینې ته. پوښتنه بالاخره سلمه یې پیدا کړه. سلما ته ورته ویل زه خو د هاشم ورور یم او داسې زه خبر شوم چې داسې کیسه شوې ده، تا سره واده شوی، بیا د ماشوم پیدا شو، ماشوم زموږ وراره دی، هغې پسې موږ راغلي وو. هغې ورته عجیب سړی لاړو ورک شو، رادرګه شو، ته اوس د ماشومانو پوښتنه ولا کوې؟ خو خیر دوی ورته ویل چې دا زموږ اصول او طبیعي خبره ده، موږ او تاسو هغه هم همدا دی چې ماشوم چې پیدا شي بیا چې خصوصا هلک وي هغه څوک نه پرېږدي، خامخا یې ځان سره ماشومان بیا یې که ښځه هر څه وي هغه خپل کار کوي، خو ماشومان اولاد ځان سره بیا یې خپلوان چې کوم دا هم دي. موږ شریعت کې هم شته، زموږ داسې په دې هغه کې هم شته،
خلکو کې. نو دوی ورته ویل چې دا زموږ قانون دی، جرګې سره وشي، په جرګې خلکو ورته ویل صحیح ده، خو موږ داسې قانون دی. نو سلما ته ورته ویل چې دی ټینګېږه مه، دا دوی وراره دی او د دوی د قوم سړی دی، دا ستا زوی دی، صحیح ده، خو دی خو د دوی د خاندان سړی دی، ځکه دا نسب چې دا خو نارینه ته انتقالي، نو نسب کې د دوی ده، بس دوی ته اجازه ورکړه چې بوځي ځان سره. نو شیبه مطلب صاحب د هاشم ورور دا د ځان سره په اوښ راسور کې او را روان شو مکې معظمې ته. چې کله مکې معظمې ته راغله نو راننوته مکې ته، نو په عربي ژبه کې غلام عبد ورته ویل کېږي، څوک چې غلام وي. نو د خلکو داسې فکر وکړي چې کله مکې ته مطلب صاحب راغی راننوته، نو خلکو چې وګوري چې شاته یو هلک ناست دی، نو هغې وخت کې دا غلام خلکو اخیستل او د کار دپاره او د مزدورۍ او د خدمت دپاره. نو د خلکو داسې فکر وکړي چې مطلب ځان ته غلام اخیستی دی او ځان سره یې راوړل. بس هر چا چې کتل دا د مطلب غلام دی، عبدالمطلب شو. نو دغه عبدالمطلب د رسول الله صلی الله علیه وسلم نیکه چې کوم دی، د اصل د هاشم زوی و، اصل نوم یې شیبه و، او وروسته په شیبة الحمد باندې به مشهور شو. وروسته چې کله د مشر او سردار شو د خپلو بني هاشمو، نو بیا په شیبة الحمد ډېر هوښیار، ډېر کمالات په عبدالمطلب صاحب کې وو. نو دی چې دلته راغی شیبه په شیبه لاړو پاتې شو، ورک شو، او بس عبدالمطلب باندې مشهور شو چې مطلب غلام عبدالمطلب شو. دغه عبدالمطلب دا شو. نو دی چې راغی بس دلته مکه معظمه کې د خپل تر سره اوسېدل، پلار خو وفات شوی و. نو دا په اصطلاح سره دا کوم وظیفه چې هاشم لرله په مکه کې، دا ده ته په غاړه ورسه، ځکه خو پلار هغه مړ شو، ورور یې مړ شو، نو مشري په اصطلاح سره ده سره شو. قسمت خبره دا وه چې څه وخت بعد، پته د سیرت کتابونه نه ده لیکلي چې څومره کلونه بعد، خو څه وخت بعد مطلب کاروان جوړ کړ او کاروان کې لاړو دی یمن ته، او یمن ته چې په یمن کې وفات شو، پلار یې هلته وفات شو، تره یې دلته وفات شو. نو چې وفات شو بس شیبه صاحب د عبدالمطلب صاحب پاتې شو. نو دی په دې وخت کې ځوانۍ ته رسېدلی او د اخلاق د کرکټر د سیرت او د هغه ډېر صورت هر څه ډېر برابر او ډېر ښه په برابر، نو خلکو د قدر او عزت هم ساتلو او د ده بیا ډېر هغه کولو، ځکه هوښیار ډېر هوښیار سړی ویلی تېر شوی په دې تاریخ کې او سیرت کتابونو کې دا خبره راغلې ده. نو خلکو ډېر په اصطلاح سره دل عزیز و او خلک باندې ډېر ګران و. نو بس دی خپله طبیعي خبره ده چې دی په اصطلاح سره سرداري ده ته پاتې شو، پلار یې وفات شو، هغه کاکای چې کوم یو قوم مشر و هم وفات شو. نو خبره ده ته پاتې شو او دی تیار په صفات او په سیرت او په کردار او په دې خوی کې خو تیار هغه ته برابر و، سردارۍ او خانۍ په اصطلاح سره ملکۍ ته. نو بس عبدالمطلب صاحب د دې خپل قوم سردار شو. نو سردار شو نو به دا ټول قوم سره ډېر زیات خدمات، منډه ترړه، د خلکو په غم او په درد کې شریکېدل، د خلک یې بالکل سره نږدې وساتل. او د ده په باره کې دا خبره هم راځي چې د اسماعیل علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام د دین ډېر زیات پیرو، ډېر زیات پیروي کوله. او د ده په باره کې سیرت کتابونو دا خبره، سیرت ابن هشام د موږ او تاسو په دې سیرتونو کې ډېر مشهور سیرت او اولین سیرت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې نه وروسته چې پاتې دی اوس همدا دی، سیرت ابن هشام، علامه ابن هشام دا لیکلی دی. نو دا اولین سیرت دی، د نه مخکې کوم سیرتونه چې لیکل شوي نشته دی، صرف همدا سیرت اولین سیرت پاتې دی او خو تقریبا مستند او موثق سیرت همدا دی، ځکه دا تقریبا د تابعینو د زمانې نه وروسته سړی تېر شوی، نږدې زمانه کې تېر شوی، ځکه نه سیرت هغه ډېر ښه نږدې راخیستې روایت، کله دوه او کله درې واسطې په منځ کې مستند سیرت دی. دا دې سیرت دا خبره لیکلې ده چې عبدالمطلب صاحب د ابراهیم علیه السلام د اسماعیل علیه السلام په شریعت کې یو خبره وکړي. تاسو خیالي قرآن عظیم شان کې اوله سپاره سوره البقره کې د ابراهیم علیه السلام هغه چې کله راځي چې د بیت الله شریف جوړولو، نو هلته کې تاسو خیالي د قرآن عظیم شان کې راځي چې ابراهیم علیه السلام ته امر وشو چې ته د بیت الله شریف هغه پاک جوړې کړه، د چا دپاره؟ للرکوع للعاکفین والرکع السجود. خیالي هلته عاکفین هغه راغلی دی. عاکفین دوه معنا ورکوي، یو دا چې څوک راځي او دلته اوسېږي یو څه وخت، ته دا هم تقریبا عاکفینو کې راځي دلته. او عاکفین مطلب دا هم دی چې اعتکاف چې دا زموږ تاسو په شریعت کې دا وشته
چې د رمضان په آخرو ورځو کې موږ او تاسو کو دا مسنون اعتکاف دی یو واجب اعتکاف دی چې هغه نظري یو مستحب اعتکاف دی چې سړی یو ځای کې کینی یوه ورځ دوه ورځې درې ورځې پنځه دوه هغې کې پابندي نشته هر څونه چې د نیت او هغه کړی نو دغه للعاکفین چې کوم قرآن عظیم شان سوره البقره کې د ابراهیم علیه السلام په دې قصه کې راغلی نو دا سیرت کتابونه هغه راځي چې د ابراهیم علیه السلام د اسماعیل علیه السلام په شریعت کې اعتکاف و او دوی به یو ځای کې کېناستل دغه اعتکاف چې اوس کوم طریقه ده دا د محمدي شریعت طریقه ده نو هغې وخت کې به خپله یو طریقه موجوده خو د اعتکاف معمولا ګوښه کېناستلو ته ویل کېږي نو ځکه هغې وخت کې به د شریعت کې ابراهیمي او اسماعیلي شریعت کې د اعتکاف موجود نو عبدالمطلب صاحب دغه اعتکاف کولو سیرت ابن هشام علامه ابن هشام دا روایت راخستی ده چې عبدالمطلب صاحب د خپل عمر کې دی به غار حرا ته تلو کوم غار حرا کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کېناستو دا د عبدالمطلب صاحب خو د ابراهیم علیه السلام د اسماعیل علیه السلام په شریعت کې وو او رسول الله صلی الله علیه وسلم خو په ابتدایي حالاتو کې د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام د شریعت تابع وو هماغه شی به تر څو چې نوی حکم نه راغلی نو عبدالمطلب صاحب په دې هغه کې غار حرا کې اعتکاف ته کېناستو خصوصا رمضان میاشت کې نور وختونه مې کول رمضان میاشت په خاص دې کې بدلته کېناستلو اعتکاف نو دا اعتکاف هغه وخت نه داسې را روان شوی دی نو عبدالمطلب صاحب مبارک دا راځي چې دی د اسماعیل علیه السلام د ابراهیم علیه السلام د شریعت او د هغه ډېر پیرو دا خبره راتله او په اصطلاح سره عبدالمطلب صاحب واده وکړ او د واده نه وروسته یو زوی پیدا شو حارث دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم تره مشر تره رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دی دا حارث بن عبدالمطلب نومېدل دا پیدا شو او دا داسې ځوانۍ ته تقریبا نږدې داسې لکه سړی چې 14 کلن 19 کلن عمر شي نو په دې وخت کې چې دی داسې حالت ته ورسېد د حارث عبدالمطلب صاحب طبیعي خبره ده د 40-50 کلونو عمر کې به نو یو شپه یې خوب ولیدلو یو خوب کې عبدالمطلب صاحب ته یو سپین ږیری سړی راغی ورته ویلې چې عبدالمطلب دلته یو چینه ده او کوی دی دا ته وکنده او دې کې خوږې او ښایسته اوبه دي دا به راوځي تا ته خوبونه دي خوبونه خو هر سړی ګوري موږ د شپې 100 خوبونه ګورو کله کله چورت برابري کله برابر نه خوب دی ولیدل بس لاړو خلاص نو دم داسې فکر وکړه چې خوب خو سړی راغی چې نه ده چې نه به نو که چېرته پته نه لګي خوب دی خوب تېر خلاص سبا شپه بیا خوب ولیدل بیا ورته هماغه سړی راغی ورته وایي چې عبدالمطلب ګوره دلته اوبه دي پاکې اوبه ښایسته اوبه خوږې اوبه دي هلته خو د اوبو مشکل ډېر زیات دی اوس د 1400-1500 کاله بعد د اوبو مشکل شته هلته تیل ارزانه دي 2 چنده او 3 چنده د اوبو هغه دي اوبه دي 3 چنده 4 چنده 5 چنده حتی قیمت دي لکه تاسو داسې فکر وکړئ هلته یو بوتل په یو ریال دی او تیل په 4-5 لیتره په یو ریال دی نو فرق وکړئ څومره اندازه راځي فرق څومره راځي نو هغې وخت کې د اوبو مشکل خو بیخي ډېر و دا دویمه شپه بیا راغی بیا ورته دا خبر وکړه خو بس د بیا خوب وګڼلو بس تېر شو درېیمه شپه بیا ورته راغی بیا ورته ویل څلورمه شپه بیا ورته راغی بیا ورته خبره وکړه سړي بس نه که 5مه شپه چې راغی سپین ږیری پوه شو دا خوب والا چې ولا سړی په خبره نه پوهېږي سر یې نه خلاصېږي دا خبره نو بس ورته ویل چې راځه عبدالمطلب صاحب په دې خوب کې لاس نه ونیولو هغه ځای ته یې بوتلو چې په کوم ځای کې ابي زمزم چې نه موږ او تاسو ویلې بني جرهم چې کله تښتېدل د مکې نه نو دا ابي زمزم کوی ډک کې ټول شیان باندې کې واچولو په سر ورته شګې او خاورې او تیږې واچولو هېڅ بند کړي چې بیخي د خلکو د نظر نه ورک شي نو بس دی ځای ته یې راوستلو او دی ورته وښودل چې دغه ځای دی دا ځای دی ګوره دې نښاني م ورته وښودله چې دا سهار د ورځې بې غلط نه شي دلته به لړشن د لرې چې کله سړی پاکي هلته دا شیان غورځوي که نه هغه کې نو دا به پروت او یو کارغه دا به یې په دې کې به په دې وخت کې ټونګې وهي دا به یې نښاني چې زیات غلط نه شي کوم ځای کې چې لټشن پروت وي او په دې لټشن کې یو کارغه په اصطلاح سره ګوتې خپل مخوک او پنجې او پنجالې وایي دغه ځای به ته کندې او د دې لاندې به یو خواږه وچینه تا ته راوځي نو عبدالمطلب صاحب چې راجګ شو اوس نو سر خلاص شو یوه شپه 2 شپې 3 شپې 4 شپې اخر یې راوست دې سر ودرولو نو خپل زوی ته حارث ته ورته وایي چې زویه راځه کلنګ او بلچاو په اصطلاح سره چې څه هغې وخت کې رواج و لکه زموږ او تاسو خلکو ټسکور ورته وایي څوک کلنګ او بلچاو دا ټول شیان ځان سره واخیست او لاړه چې کله لاړه را هلته چې ورسته چې ګوري رښتیا لړشن پروت دی دا لرې او دا شیان پراته دي او یو کارغه په دې ځای کې پنجالې خښ کړي او کرپه کرپه شی هغه کوي او فکر وکړي چې همدغه ځای دی
اوس خو هغه نشاني خوب بالکل 100% رښتینی شو. نشاني څه ورته ویل؟ نشاني ټولې صحیح شوې. دا روایت امام بیهقي رحمت الله علیه، امام بیهقي موږ تاسو د حدیث امامانو کې ډېر زیات کتابونه لیکلي. امام بیهقي رحمت الله علیه د په خپل کتاب کې دا قصه راخسته ده، او دا قصه عبدالمطلب صاحب ابو طالب ته کړې، ابو طالب به حضرت علي صاحب ته کړې. حضرت علي صاحب دا روایت راغلی ده، سلسله روایت علي رضی الله تعالی عنہ خپل پلار نه هغه به د خپل پلار روایت کوي. عبدالمطلب صاحب خپل زوی ته قصه کړې. طبیعي خبره موږ تاسو واقع خپل زامن اولادونو ته هغه قصه کوم، دا قصه ټول ورته بیان کړه. نو وایي چې هلته لاړه چې ګوري چې بس رښتیا لټشن هم پروت دی، او د لټشن په دې منځ کې کارغه لګیا دی، بس مخو کې لګی او پنجالي شروع کړي دی او کار یې لګیا کړی، خپل غریبي شروع کړې ده کارغه. نو بس پوه شه همداسې دی. نو حارث ته ورته وایي چې بچیه همداسې دی. نو بس شور یې وکړله، کندلو باندې شروع وکړه. بس د کلي خلک دي که نه، کلي خلک خو ناشنا غوندې خوی نه لري د کلي خلک. نو چې کلي خلک راغلل نو طالب صاحب لګیا ټکه ټکه شی کوي. څه کوي عبدالمطلب؟ ولا دلته چې نه ده یو بل ته سر داسې ټکولی. عبدالمطلب مازغه خراب شي. په دې ځای کې چې نه و څه بلا غواړي. په مکه کې خو ډېر مشکل خبره ده چې هلته د اوبو انتظام کړی وکړي. دا د الله په عز وجل یو خاص انعام و د مکې خلکو ته، اسماعیل علیه السلام ته، بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې دا بې زمزم یې هغه کې بې زمزم لوی نعمت دی خدای تعالی دی. نو بس خلک به چې دا خو مازغې خراب شوي. په دې ځای کې اوبه څه بلا غواړي چې دی اوس دلته لګیا دی. خو خیر خلک به راتله او پوښتنه عبدالمطلب څه هر سړی چې عبدالمطلب څه کوي چې دا دلته چینه ده اوبه راوځي. به یې وخورو سړی به لاړو. کله کله د سر وټکولو چې سړي مازغه خراب شوي دي او شوي دي، بس دا به څه مصیبت باندې اخته دی چې دا کار یې شروع کړ. خو خیر سړی لګیا و، خو ځمکه خو کلکه شوې وه. خو په دې باندې کم از کم داسې پته لګي 200 کاله تېر شوي په دې باندې، 200 کاله په دې شي تېر شوي. همداسې فکر وکړه که سیمټ غوندې به کلکه شوي چې شګه او تیږه او خاورې سره یو ځای کې خو سیمټ ته نه جوړېږي. دربه خلک لګیا دي. هر خلک چې راځي بس خاندي ورته، څوک ټوکې پکوي، څوک مسخرې پکوي. او عبدالمطلب صاحب بیچاره بس په زړه کې بیا هم دا پته نه وه چې اوس رښتیا به وي که دا نه وي. خو هغه د سپین ږیري سړي راتګ او خوب کې بار یې د یقین پوخ کړی و چې دلته شی شته. خیر یو وخت څو څه کندلستنې چې وکړې ګوري چې یو د سرو زرو اوسۍ چې بیت الله شریف د خلکو نظر کړی و هغه راووته. او اوس پته ولګېده چې اوس شخص صحیح دی ولا. بس یې وروسته تورې راووتې، بس یې نیزې راووتې، بس یې دا شیان چې کوم یو د خلکو اچولي و دا راووته. بس بس خلک خبر شو چې هغه راوتل. هغه شیان چې راوتل بیت الله شریف ته ورکول ته، ځکه هغه د بیت الله شریف و. نو هغه بیت الله شریف ته ورکول. چې کله اوبه راوتې او خلک خبر چې عبدالمطلب څخه خو رښتیا خبره شو، دا خو اوبه راوتې او ښایسته ښکلې اوبه دي او پاکې صفا او ښه خوږې. هلته خوږې اوبه نشته، هلته ټولې ترشي دي چې خوله کې واچوه لکه بیخي دا و چې څومره په سعودي عرب کې دا خصوصا مکه مدینه کې اوبه شته، خو همدا اوبه وڅښي، دا پاکېږي، دا تصفیه کېږي او نو پیسې مصارف خوري. د دې ټولو مصارفو نه بعد به دا اوبه خلک څښي. نو هلته داسې اوبه راوتل چې خوږې پاکې صفا او ښایسته او بې شفا او غذا او هر څه صفات به دې اوبو کې و. نو بس خلک خبر شو راغله. او د عبدالمطلب صاحب ته ورته کاکا دا خو دې موږ هم د سره شریک دا ورته ظالم زامن و، خدای هم غرق تر اوسه هم راپسې خندل، سرونه مو ټکول چې د عبدالمطلب مازغه خراب شوي. او اوس دا هغه کوي چې موږ د سره شریک دي. تر اوسه خو ما سره کار کم از کم کار خو ما سره کړ. نو تاسو خو ما پسې خندل، زم دې ته تشویقولم چې دا کار ونه شي. اوس چې وشو نو څنګه چل. بس خلک خو ډېر وو. نو د یو دوه کسانو عبدالمطلب صاحب یو زوی او حارث نو زور خو نه رسېدل ټول قوم سره د خلکو سره. خلکو ورته وایي چې ملاکه وشي چې دلته پکې چاپه نه کړو که دې پرېږده بس دا وایي موږ هم شریک یو سره په څه مصیبت ککړ شو، زحمت ما وایستو، تکلیف ما وایستو، شی ما را پیدا کړه. اوس خلک وایي خو زور د زور خواخه نه وي. خو آخر خلکو ته ورته وایي چې نه خلک لانجه شو. بس جرګې ته خبره لاړه. جرګې ته چې خبره لاړه جرګه فیصله یې دا وکړه چې راځئ داسې وکړو پلان کې ځای کې یو سړی دی دا نو د مدینې نه ډېر لرې پروت دی دا سړی. ده ته به ورشو، ده چې څه فیصله وکړه بس په هغه فیصله به موږ عمل کوو. بس فیصله هم دا وشوه، جرګې فیصله وکړه چې لاړ شئ هغه سړي ته ورشئ او سړي نه په دې باره کې پوښتنه وکړئ، هغه به درته دې طریقه راوباسي. څوک جرګمار و ډېر لرې پروت و. بس دې ځای نه کسان برابر شو. داسې عبدالمطلب صاحب هم شو، څه کسان چې دعوا یې لرله دا دعوګیر دعوا جلب خلک دا ټول سره یو ځای شو، بس روان شو. بیا چې دوی تقریبا ډېر مزل وکړ، څو ورځې او شپې تېرې شوې. د هغې نه وروسته دوی چې کوم ځان سره خوراک او څښاک هر څه اخیستل ټول ختم شو
او دوی روان دي په دې دښته کې. یو ځای راغی چې ارڅ خلاص شو، دویم فیصله سره نور د کاره ولوېدل، نو بس یو ځای کې ټول کېناسته، نور د تګ پروګرام نه و ځکه چې شیونه ورسره خوراک هم خلاص شو، اوبه هم خلاص شو، ستړي هم شول. نو بس کېناسته چې کېناسته نو ویل چې نور خو دې نه پورته موږ نشو تللی، او دا مسله هم انجمنه مسله ده، که لاړ نه شو هم نه کېږي. خو په دې وخت کې د خلکو دا څومره چې ویل چې داسې به وکړو دلته به ځانونه د ځان ته کندې او قبرونه به وکړو، نو هر سړی به د خپل خبرې کې کېږي چې کوم یو مخکې مړ کېدو دا بل د دونه توره کوي چې له خاوره دې پرې وراچوي چې هسې شی بند شي. هغه اخر سړی را چې چار څوک پاتې شو، نو هغه به عبدالمطلب صاحب ورته وایي دا خو نه کېږي، په خپل ژوند باندې سړی څنګه مرګ ته تسلیم شي، ډېره مشکله ده مرګ منل ډېر سخت دي. بیا چې سترګې دې مغړېږي او لاس دې مخوځېږي او خوله دې مخوځېږي، نو مرګ ته عبدالمطلب صاحب وایي زه خو نه تسلیمېږم مرګ، زه ځم په دې اوښ سورېږم چې څه کېږي هغه کېږي، خو یو ځای ته خو به ورسېږي، کېدای شي الله پاک په دې لاره کې څه طریقه راوباسي که نه، دونه خو هغه په کار نه دی چې په ژوندانه باندې سړی مرګ ته تسلیم شي. نو عبدالمطلب صاحب دې خلکو ته ورته زه خو ځم، بس لاړو روان شو، دا خپل اوښ ته ورغی، اوس دا اوښ خو چو دی هغه هم قریب بیا هغه شوی دی، نو چې پې سورېدلو په دې وخت کې چې دی پورته کړی چې داسې جګ شو، د دې اوښ د ګېډې لاندې اوبه راووتې، چې خدایي بس دا هغه و بس اوبه راووتې، چې وربته یو دم یې خلکو ته چې ډله راشي، بس اوبه چینو پاکې صفا او ښایسته اوبه ښکلې اوبه راوتلي، ټول مسکلي ځانونه یې پې هغه کړه په اصطلاح سره. نو بس خلکو ورته وویل چې عبدالمطلب به بېرته واپس ځو مکې ته. ویې ولې؟ سړي ته نه ورته ویل چې سړي ته ضرورت نشته، تا وګټله، ځکه چې په دې ځای کې چې تا د الله عز وجل اوبه راوایستلې، د دې نه معلومیږي چې ته د دې اوبو برحق هغه مالک او صاحب ته یې، ځکه دا تا دا کار کړی. واقعیت خبره دا ده چې موږ ته سره هسې جنجال وکړي، شیخ خو ستا و، خو موږ هسې هغه وکړه چې څه برخه خو پکې راورسېږي څه برخه، نو بس بېرته واپس ځو او خبره خلاصه شوه، بس تا وګټله. بس را روان شو، بېرته مکې ته راغله. چې مکې ته راغله هغه وخت کې چې د عبدالمطلب صاحب او د دې خلکو او د جنجالیانو په منځ کې جنجال او مسله لږ زیاته خطرناکه شوله، نو عبدالمطلب صاحب نظر ومنلو چې الله زه خو کمزور یم، موږ خو 2 کسان یو، دوی ډېر دي، که ماته چېرته ته 10 اولادونه راکړې زامن او دا ټول ځوانۍ ته ورسېږي، نو یو زوی به زه ستا په لار کې قرباني کوم. او دا قرباني هغه وخت کې عام رواج و خلکو، لکه اسماعیل علیه السلام، ابراهیم علیه السلام قرباني کول، دا شی هلته موجود و چې کله به د الله په خاطر باندې خلکو خپل اولاد، او دا ډېره غټه قرباني وه چې خپل اولاد سړی راونه چاړه پرې راکش کړي، دا ډېره غټه مسله یې، عادي خبره نه، سړي ته عادي غوندې ښکاري. نو دی هلته نظر منلی و په دې جنجال په وخت کې، نو واپس چې لاړ، هغې نه وروسته یې په صلا سره هغه واده چې و هغې سره یې بله هم وکړه، بس اولادونه یې شروع شو. یو وخت داسې راغی چې 10 اولادونه د عبدالمطلب صاحب پیدا شو، 10 اولاد الله پاک ورکړ، او دا 10 واړه ځوانۍ ته ورسېدل. ابو طالب پکې و، حمزه پکې و، حضرت عباس پکې و، دا اولادونه پکې و، عبدالله پکې و. نو دا اولادونه چې 10 پوره شو او ځوانۍ ته ټول ورسېدل، نو عبدالمطلب صاحب خپل زامن راوغوښته کېنول، ورته ویل چې ګورئ حارث شاهد دی، حارث خو هغه وخت کې ځوان و، هغه پوهېدو په خبرو باندې، د ده خبرې هم په یاد و چې پلار مې داسې نظر منلی و چې که چېرته ماته الله پاک 10 زامن راکړه او ټول ځوانۍ ته ورسېده به یو قربانوم. نو حارث ناست و، عبدالمطلب صاحب ویل چې ما داسې نظر منلی او حارث شاهد دی د دې خبرې، نه دی خبره کوم، په تاسو کې څوک شته چې خپله قربانۍ ته آماده شي، په مرۍ باندې چاړه ورته راکش کړم، څوک آماده شي؟ چېرته کې دا ډېر مشکل کار دی چې یو سړی د خپله نو هغه یې وچ په وچه باندې ځان حلال کړي. نو ټول غلي شو، چې غلي شو، نو عبدالمطلب صاحب وویل چې دا کار خو زه کوم، ځکه ما نظر منلی او بې نظره نه کېږي. نو بس لاړل هغه ته. هلته داسې خلک و چې هغوی به دا پال اچولو، قراندازي موږ تاسو معمولا ورته وایو، پچه موږ تاسو ورته وایو، بس کېده داسې شاید پټ کې بل ته ورته چې دا دې چا او دا دې چا، ډېر عام رواج دی په دې هغه کې، موږ تاسو په دې هغه کې، او دا شرعي هغه هم شته، هغه هم لري، اساس هم لري. سهم د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله کوم غزا ته تلو، په حدیث بخاري شریف حدیث دی چې کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تلو کومې غزا ته سفر ته، نو د ښځو په منځ کې به سهم د پچه اچوله، نو چې د هرې بیبي به سهم ووتو، نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره سفر کې شریک و. لکه په حدیبیې صلح کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ام سلمه رضی الله تعالی د بني مصطلق په غزا کې، د بخاري حدیث دی،
د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله تلو نو پچه واچلو پچه د حضرت بیبي عایشه سیده عایشه ورسېدله نو ورسره لاړ دا شی عام رواج و صرف حجة الوداع کې چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم حجة الوداع تلو نو ټولې بیبیانې ځان سره عمومي بوتلې پچه واچوله نو دوی د زامنو په منځ کې پچه واچوله چې کله یې پچه واچوله نو پچه د عبدالله وخته بس د قربانۍ ته ووتو خپله خوښه خو هېچا نه کوله نو بس د عبدالله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قبلګاه صاحب د پلار پچه ووته چې دی به قرباني کېږي بس دا خبره رسوا شوه بیرون وته ماما خیل کاکا خیل دا خلک خبر شو چې عبدالله عبدالمطلب قرباني کوي نو د عبدالله په باره کې لکه څنګه چې د عبدالمطلب صاحب په باره کې سیرت کتابونه لیکلي چې ډېر ګلالی سړی و هوښیار پوه ډېر داسې اجتماعي خاصیتونه یې لرل دغه خو خاصیتونه څو چنده عبدالله کې موجود و عبدالله خاص الله پاک څومره د رسول الله صلی الله علیه وسلم پلار او د دنه نبی اخر زمان نو چترین انسان د ټولو مخلوقات حتی نه پیدا کېدل طبي خبره ده پلار باید څه خصوصیات او صفات لرل امتیاز نو ډېر ممتاز ځوان ډېر ښه صفات د خلکو باندې ډېر زیات ګران او ځینې سیرت کتابونه لیکلي چې ډېر زیات ښایسته و بهترین قیافه او قواره او باړۍ لرله ښایسته ځوان ولاله ځوان موږ داس په دې خلکو کې ډېر ښایسته ځوانان نو دغسې یو صفات یې لرل چې کله دا خبره بیرون وته ماما خیل چې کوم یو د عبدالله صاحب مورنۍ خاندان چې کوم یو دوی خبر شو ماماګانې راغله او دا خلک راووته چې او تا اوس نظر منل زمونږ خورین به اوس ته قرباني کوي خو لانجه جوړه شوه هغوی شو دوی شو دلته خلک حتی د عام خلک چې کوم یو د کلي خلک عبدالمطلب صاحب ته چې مازغ دی خراب شوي که څه بلا در باندې شوي دی چې اوس خپل زوی هغه ښایسته زوی او ښکلی زوی او با اخلاق او با کرکټره زوی ته حلالوي نو دا دې څه مصیبت راخستی خو د خلکو د لانجه شوه چې ما نظر منلی زه څه وکړم هغې وکې نه عبدالله و نه بل و خو ما هغې وکې نظر منلی اوس خو نه دی منلی خو هغې وکې منلی و چې الله پاک لس اولادونه راکړه زامن یې راکړه ځوانان شو زه به یو پکې قرباني کوم او قربانۍ کې پچه دی عبدالله ختلی نو ما څه زه خو ملامت دی ما خو نظر منلی او نظر تاسو ټول منئ او بیا چې قراندازي مه کړو اندازې کې د عبدالله پچه وخت نو زه څه ملامت یم اوس په دې خبره کې خو خبره خو اوس رښتیا و نو خلکو ورته وایي چې داسې کوو پلانکي ځای کې یو ښځه ده عراف هغه معلوموي طالع په اصطلاح سره دا شی معلوموي نو دې ته به ورشو دې سره به خبره وکړو که څه طریقه راوباسي دې نه متبادله دي د نظر د ادا دپاره چې ستا نظر وشي نو چې نه سیخ شوی نه کباب داسې یو شی راوځي نو ښه به دم ویلې بس راوشي خو ښه ده که داسې یو شی راوځي نو بس خلک لاړه څه کسان عبدالمطلب صاحب هم ورسره عرافې ښځې ته ورغله کتابونو کې ځینې کې نوم راغلی سجاح په نامه باندې چې دې ښځې ته ورغله او ښځې ته دا مسله وړاندې کړه چې دغسې عبدالمطلب زه ورته وایي داسې یو کیسه یو لانجه موږ ته پېښه شوه په هغې کې زه کمزوری وم دا خلک زورور وو هغې وکې نظر ومنه چې الله پاک ما ته که لس زامن راکړي او ټول هغه ته ورسېږي ځوانۍ ته نو زه به یو قرباني کوم اوس هغه وخت راغی الله زامن الله پاک ما ته راکړه ټول ځوانۍ ته ورسېده اوس موږ بیا پچه واچوله پچه د دې زوی په نامه چې عبدالله یې وښودلي د په نامه وتلې ده اوس دا خلک ټول لانجه کوي او ماما خیلې دا ټول خلک او مور چې بس دا زمونږ خورین او زمونږ زوی به قرباني کېږي بل چا به نه کېږي نو دې حل صورتحال سره کارو تاسو لرئ سره موږ ته وښیي بس هغې ورته هېڅ مشکل نشته په دې کې تاسو په خپل قوم کې چې کله مړی وشي مړی څوک وکړي موږ ته دیت ورته ویلو که نه د دیت تاوان څومره تاسو ورکوئ د یو مړي هغه ویل چې لس وښان دي چې بس خبره وشوه د یو مړي لس وښان دیت دي نو چې لس وښان دیت دي د عبدالله په مقابل کې تاسو دیت لس وښان دي تاسو بس دا لس وښان هغه کوي تاسو خو دې کې یو خبره شته هغه دا ده چې تاسو به داسې وکړئ چې لاړ شئ بیرته خپل کلي ته خپل هغه ته زیاته هلته د لسو وښانو او د عبدالله په منځ کې پچه واچوئ که چېرته پچه د وښانو په نامه وخته بس لس وښان به حلال کې خبره به خلاص شي عبدالله به خلاص شي او که بل پر داسې وشو چې پچه واچول شوه پچه د عبدالله په نامه وختله نو بیا به لس وښان نور ور زیات کوي چې تر څو پورې ده په نامه پچه نه ختلي خلک ډېر خوشحاله شو چې اوس کار وشو لس وښان دي بلا توره یو شیخ به وشي نو بس لاړو مکې ته راغله بیرته چې مکې ته راغله نو هلته همغه د سهم والا ته د پچې والا ته ورغله هغه ته یې ورته وایي چې داسې خبره هغه چې بیسې راشئ کښېنئ بس لس وښان یو طرف او عبدالله بل طرف پچه واچوله چې پچه واچوله د عبدالله په نامه وختله د عبدالله هغه طریقه ورته ښودلې وه چې تر څو پورې چې د عبدالله په نامه پچه نه یې ختل تر هغه به لس وښان ور زیاتوئ خیر لس وښان یې شل کړ چې شل شوه
پچه واچول بیا د عبدالله په نامه وخته په 13 کړه 13 او د عبدالله په نامه چې پچه واچول بیا د عبدالله وخته پسې زیاتولې د شپې توغویا او ته چې ورس د خلک ورخطا شي دا اصل انځه جوړ د خشه پر روان دي خو اندې چې تل اتیا او ته 90 وکم پچه چې واچول د عبدالله په نامه وخته دا څه مصیبت شو سل کړه باندې سل وخانه شو سل او د عبدالله په منځ کې پچه واچول جواجوله دا پر د وخانه په نامه وخته چې وخته عبدالمطلب سره ویل چې نه یو ځل بزلی بیا تکرار کوي چې ما بيخي یقین راشي بیا چې پچه وته بیا د وخانه په نامه وخته سل وخان او عبدالله په منځ کې پچه وته بیا درې ځلې بیا واچول جواجوله درې ځلې د وخانه په نامه پچه وخته بس نو سل وخان اوس د مونږ او تاسو په شریعت کې اندغه شی پاتې سل وخان دیت چې چا مړی وکړه قتل خطا هغه چې عمدي قتل هغه بیل خبره ده هغه کې قصاص ده خو کچیرته هغه مدیان تیر شي نو بیا دیت شته پکې دیت کې به سل وخان هغه کې دي خو هغه به لک سخت دی هغه کې به داسې وخان ورکوي چې هغه بلار بي او دای ځکه عمدي هغه چې دیت ورکوي نو دیت د قتل خطا شو د سل وخان یا د سل وخان قیمت څونه چې راځي ورکوي کداش د شریعت دغه حکم نافذ شي هیڅ به مړیونه کې اوس مفت خبره ده داس وای ولا ختم کړه ځکه مختنه نشته څوک نشته په دې خاطر خدا قتلونه زیات کیږي نو دغه دیت سلو خان شو دینه بعد نو سلو خان یا وختل عبدالله خلاص شو نو دتم ذبیح الله لکه څنګه چې اسماعیل علیه السلام ذبیح الله د دیم د حدیثو کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې زه د دوه ذبیحینو زوی یو د اسماعیل علیه السلام او بل د عبدالله دیم ذبیح الله دی او هم ذبیح الله نو دا دواړه ذبیحینو اولاد یم زه بس خبر خلاص شو دا سلو خان حلال شو عبدالمطلب سه خان پیدا کړو بس حلال کړو لو خیرات شو خیرات موږ د څخه خیرات ته وای سلو خان حلال شوی هر څوک را د سیرت کتابونه وایي چې هر چاته اجازه وا حتی زناورو ته اجازه و چې راشي سلو خان څوک خړل شي دنه په دې دنه کله خو نو ډیر نفوس نه بس سلو خان حلال شو دا مسله دومره مشهور شو چې ډیر غټه خبره ټول قوم او کلی او خصيه دا شاو خطر څونه خلک ټول خبر دا چې کیسه لو خیرات شه پلانګي چې سلو خان حلال شي ټول خلک را وږي واخست نو بس اې نه اندغه وای چې په اندغه ورځو کې چې کله دا غوښ و دا حلال شو دی حلال مسله خو ډیره مشهوره شو نو عبدالمطلب صاحب لاړو وهب کې خاندان ډیر مشهور سړی او سړی د ولور لر امینه نه بدل بنت وهب دی باندې په اصطلاح سره خوازګاری ته ورغله او د عبد الله په عبد الله خو دې کلی کې ډیر جات مشهور خلکو پیژندو د اخلاق او د ټولو شان بس دا وهب ویل چې سیدا چې عبد الله ته تاسو غواړئ څنګه نور کوم زه نو بس دستي عبد الله ته د خپل هغه ورکړه لور ورکړه امینه بیبي امینه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مور مبارک دی ورکړه او نکاح وشوله بس واده وشو کیسه خلاص شوله دا شپږ میاشتې چې تیرې شوې د شپږ میاشتو نه بعد نو بیبي امینه حامله شوه رسول الله صلی الله علیه وسلم په نس شو نو عبدالمطلب سره ورته چې عبد الله اوس خو د اولاد خاوند کېږي ښځه دې شو اولاد دې شو د موږ تاسو په کورونه کې چې دا مجرد الکان دي بس خوري اوس کې حساب نه مني کنه چې واده وکړي او د واده نه وروسته ماشوم بیا سړی ورته کوک ګوري چې ظالم زه له خو کار کوه کنه چې خو د اولاد هم شو ښځه دې هم شو څه خوري به څه څکې به څه مه کوله که مخکې د مفته خوړل او مفته دې څکله او څه حساب سره نه کولو رښتیا هم داسې موږ ټول خلک یې رواج هم داسې دی فیس یې ورکوي مصرف یې ورکوي چې دا مجرد چې واده وکړي همغه ورځ هر څه بدل شي نو یو قسم تغییر راشي پکې نو عبدالله ته ورته چې زویه اوس خو واده دې شو نږدې وختو کې د ماشوم پیدا کېږي نو بس خپل کار شروع وکړه ښه به نو بس هلته خلک پوهېده په دې خبره باندې نو عبدالله صاحب کاروان چې هلته عبدالمطلب صاحب څه سامان شیات به دی برابر کړو بس په تجارتي کاروان کې دی هم روان شو چې دی هم روان شو مخ په شمال باندې شام باندې طبیعي خبره دا ده چې دا به د اوړي کاروانو نو دی چې ورسره روان شولو نو روایتونه دلته لږ هغه راځي چې لاړم مدینې ته مدینې نه بیا لاړم شام ته او شام کې د خپل شیان خرڅ کړو بېرته بیا راغله مدینې منورې ته یو روایت دا دی خو دا صحیح روایت نه تقریبا همدا زیات صحیح کړی دویم روایت دا دی چې نه همداسې مدینې ته لاړم مدینې کې مریض شو په هر صورت باندې خو مدینه کې عبدالله صاحب بیا چې شام نه راغی مریض شو او بیا هم دلته و نو هلته چې لاړ هلته خو دوی مهماګنۍ وه هغه سلمه د عبدالمطلب صاحب مور چې کوم یو خو د مدینې وه او خو دې دا مسله هغه شوه ذکر شوې حضرت عبدالمطلب صاحب خو طبیعي خبره ده خپل
نیکاګنۍ وه، هلته به تلو راتلو. نو دلته د خپل ماماګنۍ کره پاتې شو. چې کله پاتې شو بیچاره مریضي زیاته شو، هملته وفات شو. هغه کاروان چې ورسره کاروان بیرته راغی مکې ته. مکې ته عبدالمطلب صاحب ته ورته ووایي چې عبدالله په مدینه کې د ماما خیلو سره پاتې شو او مریض دی، که څوک پسې ولېږي. نو هغه دستي مشر زوی ته حارث ته، هغه چا له حارث ته پښه په موخ واړوه، ځان ورسوه چې عبدالله مریض دی. چې بیا ورتلو عبدالله بیچاره وخته وفات شوی و، خلکو ښخ کړی و خپله هدیره هغه کې. چې خلکو ته ورغی چې عبدالله خو وخته وفات شوی دی، مونږ ښخ کړی یم، دغه قبر دی. بس کیسه خلاص شوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د ولادت نه مخکې د یتیم شو، په اصطلاح سره پلار یې وفات شو، نو د یتیم پاتې شو. نو دا صحیح روایت دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله پلار وفات شو نو د شپږ میاشتې د مور په نس باندې و، او د خپله د هغه عمر چې کوم یو دی د عبدالله او د بیبي امینې د واده په وخت کې 40 کلن و دواړه. خو چې کله وفات کېدو نو عمر یې 25 کلونو ته رسېدلی، یعنې د شپږ دا بل نوي کال ته رسېدلي ورسره. نو 25 کلنۍ کې عبدالله صاحب وفات شو، او رسول الله صلی الله علیه وسلم د مور په ګېډه و چې پلار یې وفات شو او د یتیم پاتې شولو. انشاءالله نور د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایښت واقعاتو دا شیان به انشاءالله بیا په بل درس کې وایو. آخر دعوانا ان الحمد لله رب